بسم الله الرحمن الرحیم. زما خپل نوم قیس صمدي دی او زه خپله د فراه ولایت څخه یم. نو زما خپله فیلډ چې کوم یو دی، فی الحال زه ماسټري په بزنس کې وایم او زما تقریبا د امازون شاوخوا داسې د 2 کال نه زیات اکسپیرینس دی. خپله هم په بزنس په امازون په هول سیل بخش کې په دې بخش کې زه کار کوم او تقریبا زمونږ د ټیچینګ اکسپیرینس چې کوم یو دی د 1 کال نه دې خواته موږ د امازون درس ورکو په جلال آباد ښار کې. او د خوشخبري خبره دا ده چې زمونږ په دې 1 کال کې الحمدلله دغسې چې جلال آباد زلمیانو ته مونږ ټیچ ورکوي. نو اوس انشاءالله زمونږ دویم برانچ ډیر ژر بله هفتې کې د خیره په کندهار ولایت کې خلاصیږي چې زه به خپله هلته په کندهار ولایت کې یم او هلته به انشاءالله مونږ تاسو به چې کوم د کندهاریان زلمیان دي همدغه یې زیره ده چې د خیره موږ تاسو به هلته حضوري د امازون او همدارنګه د فریلانسینګ د ډیجیټل مارکیټینګ به مونږ هلته حضوري کلاسز سټارټ کوو. د نن شپې چې زمونږ ستاسو کوم موخه ده، څرنګه چې ما پوښتنه وکړه د یو تعدادو عزیزانو څنګه اکثره کسان نوي کسان دي، فقط هغه د امازون کلمات یې اورېدلي دي، خو چې دا د امازون بزنس څه شی دی او څه رقم ډولونه دي او څه مسایل پکې دي. نو نن زمونږ ستاسو کلاس ټوله بیسکس دی. مونږ تاسو پر بیسک خبرې کوو، دلته په اډوانس لیول خبرې نه دي، خو د جلسې په آخر کې د چا سره چې هر ډول پوښتنې وي، چې کوم نوي کسان دي یا زاړه کسان دي، کولی شي خپل پوښتنې وکړي او هیله ده چې دې جلسې په اتمام کې به ډیر کسان وکولی شي چې د دې شي نه استفاده وکړي. نو څرنګه چې تاسو ته په سکرین کې ښکاري، زمونږ ستاسو د نننۍ شپه چې کوم اجنډا ده، پر همدغه 3 مسایلو باندې مونږ تاسو به خبرې کوو. چې لومړی مسله د میلینیر مایند سیټ دی، دویمه مسله چې کوم یو ده د ای کامرس دی او دریمه مسله چې کوم یو ده د فریلانس دی. ګوره، هر کاروبار چې تاسو شروع کوئ، که څه حضوري کاروبار وي که څه آنلاین کاروبار واوسیږي، دا تاسو ته لازمي ده چې باید لومړی تاسو خپل مایند سیټ جوړ کړئ، یعنی ذهنیتونه باید ستاسو جوړ شي. نو پر دې به مونږ تاسو خبرې کوو. او دویم د ای کامرس دی، یعنی دغه الکترونیکي تجارت یا مونږ تاسو عام خبره چې کوم آنلاین تجارت وایو، دا مسله چې او همدارنګه موږ تاسو به څنګه کوی شو چې دغه آنلاین بزنس زده کو او هغه کسان چې چا سره پیسه نشته یا د انویسټمنټ پوتنشل نه لري، دوی څه رقم کولی شي د هغې پوتنشل نه استفاده وکړي او وکولی شي چې از ا فریلانسر په مختلف پلیټفارمو کې، که څه فایور وي، څه اپ ورک وي، که څه فریلانسر وي، کار وکولی شي. نو نن مونږ ستاسو سټارټ کوو. لومړنی شی چې شی دی چې واقعا ستاسو باید ذهنیتونه تغییر وکړي. لومړی به راځو مونږ تاسو دا چې کوم دی میلینیر مایند سیټ کوم خبره ده، په دې هکله به خبرې وکړو. څرنګه چې تاسو ته ما مخکې هم ذکر کوي چې زموږ تاسو چې کوم د برنامه ده، دې برنامې کې به دغه د لینک اکیډمي لخوا چې برګزاریږي، په حقیقت کې مونږ 2 هدف سره دا شی جوړ کړئ. لومړنی هدف چې کوم یو و، دغه و چې موږ څرنګه کولی شو چې ځوان نسل په ای کامرس بزنس کې مونږ ټرین کو. او دویم هدف دا به وي چې موږ په غټه کچه سره چې کوم د افغانستان محصولات دی وکولی شو چې نړۍ بازار ته وسپارو، چې هغه ډیر فوکس پر یو بزنس ماډل چې د امازون د پرایویټ لیبل دی، پر هغه به انشاءالله مونږ تاسو یو اشاره هم لرو. لومړی راسو مونږ تاسو سټارټ وکړو دا چې کله هم د امازون بزنس مونږ تاسو سټارټ کوو یا چې په کوم پلیټفارم کې که ای کامرس یا آنلاین بزنس کې، لومړنی شی چې شی لازمي ده چې موږ تاسو باید یو مثبت ذهنیت ولرو، یو مثبت ذهنیت، یو ښه منټالیټي باید ولرو. حکمت الله ورور، ستاسو لاس چک دی، کوی شي پوښتنه وکړئ. کوم سوال کوم مسله خو نه ده انشاءالله. ضیاء الحق ورور، تاسو خپل مایکونه آن کړئ انشاءالله چې جلسې په میانځ کې هم کوی شي پوښتنه وکړئ. صحیح ده؟
السلام علیکم استاد محترم، سلامونه تاسو ته او ګران همکارانو ملګري ته. وعلیکم السلام. استاد محترم ډیره مننه. که تاسو د همکارانو اجازه وي دغه امازون باره کې زموږ معلومات کېدای شي د صحیح اوسمه د نور ورونه چې موږ سره یو ځای دي ټول معلومات صفر دی، یعنی موږ بیخي نه پوهېږو چې د امازون څه شی دی، څنګه کیږي، څه رقم صحیح حساب ده. دی که نه. صحیح ده. او دې لپاره موږ جوین وشو چې لږ معلومات واخلو استاده. صحیح ده انشاءالله سمه ده. بس هغه زمونږ هدف هم همدغه شی دی چې موږ تاسو پر مننه. دا کلاس چې دی صحیح. بیسیک دی. څوک چې په صفر هم چې هغه د امازون نوم هم نه یې اورېدلی، انشاءالله جلسې په آخر کې دې شیانو به ډېر دې په هکله به تاسو معلومات حاصل کړئ او صحیح، مننه. هیله کومه. سلامونه، نیک هیلې احترامات ټول ته وړاندې کوم. دا جو چې ټول روغ و جوړ مې یاست، ورځ به هم در دا ماله ښه په خیر باندې تېره سوي او شپه هم در دا ماله. زه هم غواړم چې دغه سخت لاس په ماشین سره ګډون وکړم په کلاس. بس الله دې راوه، الله دې راوه، الله دې راوه. ښه، یو لطف وکړئ د جلسې په منځ کې خپل مایکونه آف کړئ چې فقط کوم پوښتنه شی واوسېږي، بیا تاسو کولی شئ خپل مایکونه آن کړئ تر څو نورو عزیزانو ته مزاحمت ونه اوسېږي. څرنګه چې ما مخکې هم یادوري وکړه، لومړنی شی چې شی دی چې تاسو باید مثبت ذهنیت جوړ کړئ. نو مثبت ذهنیت د جوړولو لپاره زه به تاسو ته یو ډېر وړوکې دوه شانته قصه ووایم. یو قصه ده، بل ساینټیفیک هغه ریسرچ یا تحقیق دی یا څېړنه ده. وایي یو وخت یو کس و په جنګل کې روان و، نو دې جنګل کې د دوه فیلان ولیدله، یا همداسې ډېر زیات فیلان وه. دا د فیل وزن چې دی تقریبا 1 ټن 2 ټنه، یعنې په زرهاو کیلو د دوی وزن راځي. نو د چې په لاره کې روان و، ناګهان د ده مخکې بعضې فیلان داسې راله چې 2 3 4 ټنه وزن یې هم درلودی، خو بیا هم د دوی دغه پښې چې وي په یو وړوکې لرګي کې بند وه. نو ده سره یو سوچ او فکر پیدا شو او لاړی د دغې فیلانو چې کوم مسؤول و د هغوی سره ولیدله. د هغوی په لیدلو سره د هغې نه پوښتنه یې وکړه چې ولا د تاسو دومره غټ فیلان په دومره وزن سره څنګه امکان لري چې تاسو په دومره وړوکې لرګي کې تاسو دا بند کړئ؟ نو د سره د په ځواب کې وویله چې دغه فیلان چې کوم یو دي، دا د ماشومتوب نه مونږ د دې فیلان څه کوو، پښې په یو رسۍ بندوو. نو د دې ماشومتوب نه د دوی ذهنیت جوړیږي چې مونږ نشو کولی چې خپل پښې د څه شي نه ایسته کو، د دغې لرګي نه ایسته کو. نو دوی چې څومره هم د دوی عمر زیاتیږي، د دوی وزن زیاتیږي، د دوی په ذهن کې دغه منفي ذهنیت پاتې شوی دی او دوی نشي کولی چې دغه خپل دغه پښه په دومره ډېر وزن سره وکولی شي د رسۍ نه ایسته کړي. دا یوه قصه. دویمه قصه چې کوم یو ده، یو ساینسدان دی په نامه دی یو ډاکټر دی. دا په حقیقت کې چې کوم یو دی د اوبو پلار ویل کېږي، د فادر آف واټر ورته ویل کېږي. دی یو تحقیق کړی و. د تحقیق سره کوم ده ونیوله 3 دانې مرتبانه، په دې 3 مرتبانې کې د یو قسم وریجې واچولې. چې کله هم د یو قسم وریجې واچولې، نو پر دې وریجو باندې د هر مرتبان پر سر پر یو کې لو ولیکه، یو کې نثینګ ولیکه، یو کې هیت ولیکل، 3 لغات یې ولیکه. نو دی چې کله هم سهار جګېدی، د یو وریجو سره به یې د محبت خبرې کولې، یو سره به یې هېڅ خبرې نه کوي، یو ته به یې کنځلې کولې، بد رد به یې ویل، هر څه کول. په مرور د زمان چې کوم یو میاشت وروسته چې کوم وریجې سره د محبت خبرې کړي، هغه وریجې سالمې پاتې شوې، خو چې کوم یو دی هغه چې کوم وریجې بد رد ویلي هغه وریجې فرسوده شولې. نو د دې دواړو قصې نه مونږ تاسو دا نتیجه اخیستلی شو چې که زمونږ ستاسو ذهنیت د هماغه ماشوم فیل غوندې دی چې د ابتدا نه زمونږ ستاسو ذهنیت یا وظیفې ته شوی دی، یا د لنډ مهال لپاره چې کوم د بزنس آنلاین بزنس ته نیګټیو ذهنیت ورکړل شوی دی، چې دا نیګټیو ذهنیتونه څه شي دي انشاءالله په نیکسټ سلاید کې وایو. دا ډول دی
چې کوم منفي ذهنیتونه زموږ ستاسو ذهن کې اچول شوي دي هماغسې لکه دغه وریجې غوندې کیږي چې آهسته آهسته فرسوده کیږي او آخر موږ تاسو څه کیږو عمر تیریږي او نشو کولی چې واقعا هدف د وظیفې همدغه دی یا هدف د دې ژوند دا دی چې موږ تاسو وکوو چې خپل ځان فاینانشل فریډم ته ژر ورسوو. دا به هیڅکله مسترد کوو نه چې پیسه د ژوند یو ډیر مهمه او اړینه اړخه تشکیل ورکوي. نو راشئ چې په دې پوه شو چې اوسنۍ چې کوم په افغانستان کې ذهنیتونه روان دي بخصوص هغه کوم منفي ذهنیتونه چې زموږ ستاسو سبب د دې شوي چې نن نشو کولی دغه د ای کامرس بزنس ته یا دغه آنلاین بزنس ته شفت سو. دا منفي ذهنیتونه چې شي دي زه به یو په یو به تاسو ته د دې اشاره وکم. ګوره لومړنی منفي ذهنیت چې کوم یو دی هغه منفي ذهنیت دا دی چې اولی منفي ذهنیت چې کوم یو دی دا دی چې وایي چې دا د امازون چې کوم بزنس دی دا هایلی ریسکی دی. صفت الله ورور السلام علیکم استاد محترم د هیله جوړ ورغ وي. وعلیکم السلام. په ډیره بخښنې سره استاد محترم وي دغه د درس بیا که یو صوت یو ریکورډ پر رقم که په ګروپ کې د سپورت شي ځکه دا بعض مشکلات اوس خپل وای فای دی کله ووځي کله واسي د درس صحیح دی ان شاء الله مشکل نشته. ما تر یو اندازې پورې ریکارډ کې ایښی دی نو هیله ده چې ریکارډ کې سم راشي بیا به د خیر کلاس انډینګ کې وي. صحیح ده بس مننه خوشحاله اوسئ. کوم دوه خاطر مو د هغه د توقع کني د بعضې وای فای مشکلات وي انټرنیټ یو واصل نه وي او کله ووځي په دوه خاطر بس مننه خوشحاله الله دې راوړي. هېڅ مشکل نشته بس مننه ژوندی دی. هیله کوم. نو زموږ ستاسو چې کوم منفي ذهنیتونه دي اول ذهنیت چې شی دی وای آنلاین بزنس مه شروع کوئ چې خطر زیات لري. دویم ذهنیت منفي چې په افغانستان کې متاسفانه روان دی هغه دا دی چې د امازون د زده کړې لپاره د دې شي لپاره ډیر غټ انویسټمنټ پکاریږي. د دې بزنس د سٹارټ کولو لپاره ډیر غټ بزنس پکاریږي. دا اوس نن ورځ چې کل خلک ټریننګ ورکوي عوامو ته په دې ټریننګ ورکوي چې تاسو خپل بزنس سٹارټ کړئ. ولې متاسفانه هغه ذهنیت دی چې افغانستان په غلطه لار روان دی چې سمه لار چې شي ان شاء الله به زه تاسو ته وښیم. دریم چې شی ده دریم منفي ذهنیت دا دی چې د آنلاین بزنس کې چې کله هم تاسو بزنس کې داخليږئ آنلاین بزنس کې دا ذهنیت وي چې زه څنګه کولی شم په اوله ورځ ګټه وکم، زه څنګه کولی شم چې په اوله میاشت کې ګټه وکم، زه څنګه کولی شم چې په 2 میاشتو کې زه ځان له میلیونر جوړ کړم. تاسو شاید ډیر مختلف ټرینډونه اوریدلی اوسئ په ویډیو کې چې لیدلی اوسئ یو کس وکولی شو چې 15 ورځې کې مثلا $100,000 سیلز وکړي. ولی هغه مسله جلا ده. هغه ذهنیتونه چې جوړیږي نن ورځ هغه کاملا ځوان نسل چې کوم تحصیل کده نسل دی هغه په بل لاره کې وړي. بل چې شی دی ذهنیتونه دا دي چې د افغانستان نه دا شی پاسبل نه دی. ولا مونږ د په دغه بعضې داسې میسیجونه هم حاصل کړي دي. دا زه دا چې شي نه بولم ځکه زمونږ ستاسو د دغه د پوهې د کموالي له وجې نه دی. مثلا وایي چې امازون په افغانستان کې نه کیږي ځکه ګودامونه نشته. نو داسې یو ذهنیتونه دي. اوس دغه منفي ذهنیتونه دي همدغه یوازینی دلیل دی چې دلایلو له وجې نه دی چې یو منفي ذهنیت جوړ شوی دی. نن ورځ څوک بزنس ته نه داخلیږي او بخصوص آنلاین بزنس ته چې زمونږ ستاسو فوکس دی. بل یو شی دی چې مثلا متاسفانه بعضې فراډ سوي دي د عوامو سره. یو څه فراډ زه داسې درته وایم مثلا میکس او داسې هغه ګوره هغه شی متفاوته دی. نن ورځ تاسو ته امازون خیم دا ریل بزنس دی. په دې کې 101% کنټرول ستاسو په لاس کې دی. 99.9% څوک تاسو ته نشي کولی چې سکیم وکړي ځکه هر څه ستاسو کنټرول کې دی. نو دې سره څوک فراډ کول دو مسایل کول نه کیږي دې څنګه. نو کم منفي ذهنیتونه چې دي دغه که تاسو منفي ذهنیت ولکه هماغه فیل غوندې کیږئ چې ماشوم یاست ستاسو چې کله عمر 80 ته ورسیږي تاسو بیا هم د هماغه بې پیسګي مشکلاتو سره مواجه یاست. اوس
آیا د یو ځوان نسل په صفت د یو کس چې واقعا په بزنس کې غواړي پرمختګ وکړي، غواړي چې خپل مالی استقلالیت لاسته راوړي، نو دا لازمي ده چې موږ تاسو خپل منفي ذهنیتونه په اول کې تبدیل کو په مثبت ذهنیتونه. چې دا مثبت ذهنیتونه په کم ډول تبدیلیږي زه تاسو ته وښیم. ګوره که بزنس تاسو آنلاین کوئ که آفلاین بزنس کوئ، ټولو کې رسک شته. هیڅ امکان نه لري چې رسک نه وي. په هر بزنس کې رسک شته، خو رسک چې کم یو دی تاسو کولی شئ چې مینیمایز کړئ. تاسو کولی شئ چې هغه رسک څه کوئ؟ کم کړئ. د دې نه څه مراد دی؟ ګوره زه تاسو ته وښیم څنګه تاسو کولی شئ کم کړئ. تاسو نن ورځ مکتب تعلیم کوئ، پوهنتون ته ځئ، مثلا په ډاکټري کې یا په انجینري کې یا تاسو په مختلف بزنس مثلا په اقتصاد کې تاسو درس وایست. یوازینی هدف د هغه څه شی دی چې تاسو د هغې خلکو تجربه حاصل کړئ د یو پیسو په مقابل کې. تاسو د پوهنتون یا فیس ورکوئ، تاسو د هغې تجربه حاصل کوئ. کم اشتباهات چې هغوی استادانو په بزنس کې کړي اوسي هغوی تاسو نه تکراروئ. یا تاسو مثلا کولی شئ چې د یو استاد نه هغه پوهه حاصل کړئ، یا کولی شئ چې تاسو هغه د یو کتاب په بڼه کې د خلکو د کلونه تجربه پکې اچول شوې ده او تاسو هغه نه تکراروئ. نو که تاسو غواړئ چې په یو بزنس کې ستاسو رسک کم شي، هغه کې لازمي دا ده چې تاسو د یو منټور تر لاس لاندې هغه څه وکړئ؟ کار وکړئ. ټیچر نه، منټور هدف دلته دا دی چې هغوی خپله بزنس کړی واوسیږي، چې هغوی تاسو ته خپل هغه اشتباهات چې کړي دي هغوی تاسو ته په نښه کړي او تاسو ته ووایي چې کوم تګ لاره چې هغوی په 2 کلونه 3 کلونه 4 5 کلونه کې حاصل کړي هغه تاسو څنګه کولی شئ چې په ډیر کمه مودې کې حاصل کړئ. نو د دې سره سم هر کله چې آنلاین بزنس سټارټوئ یو ښه منټور درلودل لازمي دی ترڅو تاسو وکولی شئ چې شی سئ ستاسو رسک کم شي. دویم ذهنیت څه شی دی چې نن متاسفانه په افغانستان ټولنې کې روان دی، دا زړه د انسان هم خفه کوي. دا دی چې په مختلفو سوشل میډیا پلیټفارمونه تاسو دا وینئ چې څه رقم ځوان امازون زده کوي او په یو ورځ کې سیلز کوي، فروشات کوي. بس هغه ځوانان چې واقعا با استعداده دي او د هغوی سره دومره پیسې نشته لکه 500 ډالره، نو هغوی وایي چې دا بزنس مونږ زده کړو نو دې نه څه ګټه واخلو. الان چې کومه چې تھرډ ورلډ کنټریز دي یا چې کوم کنټریز چې کوم شاته پاتې دي هغوی کوم یو دي هغوی په حقیقت کې څه کوي؟ دا د امازون سکیل زده کوي، نور عوامو ته ورکوي. کم عوام؟ افغاني عوام نه، هغه عوام چې په بهر ملکونه کې دي. نن ورځ هر امریکایي هر اروپایي په دې ښه پوهیږي چې فایور څه شی دی، اپ ورک څه شی دی. زه د خپل کارونو د سرته رسولو لپاره زه په دې پلیټفارمو کې داخلیږم. نو ورورونه زه تاسو ته دا خبره کوم چې د امازون د سکیل په زده کولو سره دا لازمي نه ده چې تاسو سره باید پیسه واوسیږي تاسو کار وکړئ. تاسو کولی شئ چې کوم کسان سره چې پیسه شته هغوی خو انشاءالله چې په دې سکیل په زده کولو سره خپل بزنس ښه رن کولی شي. د کوم چا سره چې پیسه موجوده نه وي هغوی کولی شي د دې بزنس په زده کړې سره خپل مهارت نور خلکو ته وپلوري. بل دریم مسله چې شی ده، څرنګه چې مخکې ما هم ذکر کړه، ستاسو سره لازمي دا ده چې صبر او کنسسټنسي ولرئ. پیشنس اینډ کنسسټنسي. د دې نه مراد څه شی دی؟ دا وروره دا ډیر فراډ دی چې زه تاته دا ووایم چې زه تاته امازون په 1 میاشت کې زده کوم. دا فراډ دی چې زه تاته وایم امازون په 2 میاشتو کې زده کیږي. د یو سکیل د زده کړې لپاره مینیمم 3 months لازمي دی. 3 میاشتې ته به دې 3 میاشتې کې به ته صبر کوې، دې 3 میاشتې کې به ته محنت کوې، دې 3 میاشتې کې چې کوم شی تا ته منټور وایي پلس ته خپل ریسرچ کوې چې ته واقعا په دې ای کامرس بزنس کې زده شي. بل دا دی چې هغه کسان چې د سیلز خواته ځي، د بزنس خواته ځي، سفیشنت فنډز لري، کافي پیسه لري، نو هغوی کولی شي بزنس وکړي د افغانستان نه. د امازون د بزنس د 2 ملکونه نه کیږي. یو دا یاد ولرئ، 2 ملک نه امازون بزنس نه کیږي. یو ملک چې کوم یو دی هغه روسیه ده، دویم چې دی بلاروس ده. دې 2 ملک چې دی د امازون بلیک لیسټډ دي. نور د ټولو ملکونو نه د امازون بزنس کیږي. چې څنګه کیږي هغه به انشاءالله اوس مونږ تاسو پر روانه جلسې کې وایو. نو تر دې مهاله پورې خو د ټولو ځوانانو خو کوم پوښتنه څوک موږ شی خو نه لري.
د ټولو سرونه انشاءالله په خلاص شوله. زه به تاسو ته دغه دې آپشنز چې کوم یو دا به زه تاسو ته فعال کړم. مننه استاد، اوس پورې خو ښه پر مخ روان یاستئ. ښه صحیح ده انشاءالله مهرباني چې کوئ دا مو وکړئ ټول بس صحیح مودم. ده. بس الله مو همداسې ساته. ښه اوس چې په دې څوک چې هم د امازون السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. نو څوک چې هم د امازون اوره مې قربان مایک مخلاص د انټرنیټ کمزوري دی استاد. استاد دغه خلاص صحیح ده چې کوم چا انټرنیټ کمزوري و هغه دې لطف وکړي خپل پوښتنې دې په میسج باندې واشي. صحیح ده. ښه نو چې کوم ځوانان د دې تر مخه چې تاسو د ای کامرس بزنس کې په امازون کې داخليږئ نو یو منټور تاسو لازمي دی. په 0 پیسې ته کوی شي چې دا بزنس د سرویس پروواید کې خلکو ته بیا په آینده کې خپل بزنس وکړي. او دریم دا زلمه زه نه غواړم چې ماته امازون دی په یو شپه کې زده کړي، په یو میاشت کې زده کړي. صحیح ده، وخت نیسي. نو اوس راځئ موږ تاسو پر دې خبره وکړو چې دغه ای کامرس چې شی دی، ولې ما دلته امازون نه دی لیکلی دی، ولې زه ای کامرس لیکم. ګوره زما خپل هم فیلډ چې کوم یو دی بزنس دی. صحیح شو که نه؟ بزنس دی. اوس چې کوم کسان اقتصاد وایي، په اقتصاد کې یو مضمون دی په نامه د ای کامرس، یا موږ دا چې شی ورته وایي دا به انشاءالله موږ تاسو پرې پوه شو. ګوره په ساده ژبه زه به تاسو ته دغه د تجارت تعریف به وکړم. تجارت ګوره چې شته وایي رانیول او خرڅول د محصولاتو او خدماتو په غټه پیمانه. محصول چې شته وایي لکه مثلا یو مالټه شو، یو موبایل شو، هغه شی چې فزیکي موجودیت لري. بل سرویس دی خدمات دی. خدمات چې شته وایي مثلا لکه چې زه تاسو ته ټیچ کوم کنه، لکه تاسو په یو کورس کې ځئ یا مثلا یو پوهنتون کې ځئ درس وایي، هغه ټول خدمات دی. نو په دې پوه شه چې په دنیا کې که ته واقعا غواړې چې پیسه وګټې، د 2 لارو نه ګټل کیږي. sell the product or sell the service. یا جنس خرڅ کا یا خدمات وک. نن ورځ چې په افغانستان کې دی 80% عوام، یعنی د 90% نه عوام په دنیا کې چې دی 90% نه زیات ټول خدمات ورکوي. مثلا ته طبابت وایله خلک ته جی خدمات ورکوي، ته انجینری وایله خدمات ورکوي، ته زیر کمپیوټر وایل ته خدمات ورکوي. ما نن ورځ د امازون سکیلز د کړی دی، زه تاسو ته ښیم. سبا زه د مثلا د یو بل فیلډ یو مثال د یو بل سکیلز د کوم هغه خدمات دغه چې تاسو ته ورکوم، مونږ خارجیان ته هم عین سکیل ورکوو، څه آنلاین ډول واوسېږي څه آفلاین ډول. همداسې جنس دی. یو څوک دی مثلا موبایل پوښ خرڅوي، موبایل خرڅوي، ګوشکي خرڅوي، فرض مثال کور خرڅوي، هغه شی چې فزیکي شتون ولري. نو په دنیا کې تجارت د ما هدف دا دی چې یعنی که تاسو غواړئ چې عاید لاسته راوړئ 2 لار نه کیږي، یا جنس خرڅ کوئ یا خدمات خرڅ کوئ. اوس راځئ دغه تجارت په عمومي ډول سره په دنیا کې چې کوم یو دی په 2 بڼه نه کیږي. په څو بڼه؟ په 2 بڼه نه دنیا تجارت روان دی. یو چې دی کم تجارت چې دی عنعنوي ډول دی یا ټریډیشنل کامرس مونږ ورته وایو، یو ډول تجارت چې دی ای کامرس دی. ګوره راشه چې ټریډیشنل کامرس اول په دې ځان پوه کړو، بیا زه انشاءالله ای کامرس ته شفت کیږم. ګوره ټریډیشنل کامرس چې شته وایي عنعنوي ډول تجارت ته وایي. څه معنا ورکړي؟ ګوره رانیول او خرڅول د محصولاتو او خدماتو خو ستا فزیکي شتون پکې لازمي دی. ته هیڅ امکان نه لري چې په دې ډول تجارت کې ته موجود ونه لري او ته رانیول او خرڅول د محصولات او خدمات وکړي. لکه زه یو مثال درکړم، تاسو ته په تصویر کې ښکاري یو نفر دی د میوې دکان ته تللی دی، میوه رانیسي. اوس دا سړی که غواړي چې میوه رانیسي نو لازمي دا ده چې دی باید فزیکي هغه دکان ته لاړ شي. لکه موږ تاسو نن افغانستان کې که زه 1 کیلو مستې مې په کار دی، زه مجبور یم دکان ته لاړ شم. که زما موبایل په کار دی، زه مجبور یم فزیکي شي پسې لاړ شم. اوس مثلا زما که مثال دا چې شي په کار دی، یو جنس مې په کار دی د بل ولایت څنګه، زه لازمي دی په موټر کې زه لاړ شم خپل هغه جنس راو.
نو دغه رانیول او خرڅول د محصولاتو او خدمات خو ستا فزیکي موجودیت لازمي دی. محصولاتو څنګه؟ نن ورځ مثلا که زه غواړم د انګلیسي کورس وایم، که د فزیک کورس وایم، که د ساینسي مضامینو کورس وایم، یا د انګلیسي کمپیوټر یا ساینسي مضامینو، زه لازمي دی چې په چوکۍ استاد ته کښېنم، استاد دې ماته په تخته کې ولیکي، نن زه هغه کار کولی شم. نو چې رانیول او خرڅول د محصولاتو او خدماتو ستا فزیکي موجودیت پکې لازمي دی. اوس کله د هغې نه وروسته چې کله په 1980 کال کې چې کله هم انټرنیټ دنیا ته ارائه شو او په 1990 کال کې د هغې نه وروسته عوام ته انټرنیټ خلاص شو، نو دغه انټرنیټ څه وکړه؟ په دنیا کې دغه د خلکو رانیول او خرڅول کې یو انقلاب واچوی. څنګه انقلاب؟ یعنی رانیول او خرڅول د محصولاتو او خدماتو څنګه؟ مونږ تاسو د انټرنیټ په وسیله، یعنی په دې کې ستاسو فزیکي موجودیت نه دی لازمي. تاسو دا اوس نن ورځ یو خپل یو غټ مثال یاست. مثلا زه نن تاسو ته د امازون کلاس درکوم، تاسو ته زه یو ډیمو سیشنز مې نیولی د څه شي په وسیله؟ د همدغه د څه شي په وسیله سره؟ د ګوګل میټ په وسیله. ستاسو لازمي نه ده چې تاسو باید یو مثلا ګور یو د جلابات نه دی، یو مثلا دی دا څه شي د قندار څنګه دی، بل مثلا دی کابل څنګه دی، مثلا دا ټول څه کوو موږ تاسو آنلاین بڼه سره دی د انټرنیټ په وسیله. نن ورځ زه تاسو ته خدمات درکوم چې کوم شی د سرویس دی، لازمي نه ده چې تاسو په چوکۍ ماته په کلاس کې کښېنئ. بل همدغسې چې د خدماتو په آنلاین ډول دی، همدغسې نن ورځ په نړۍ کې محصولات هم همدغسې شوي دي. محصولات نه یعنی لازمي نه دی چې تاسو جنس رانیسئ. دا اوس مثلا زه یو مثال درکم، په افغانستان کې ای کامرس نوی آیسته آیسته داخل شوی دی. کورسونه نه وایم، کورسونه یو بخش دی، خپل ای کامرس بزنس دی. څومره چې افغانستان تاسو تصور وکړئ 10 کال نه مخکې نن ورځ الحمدلله انټرنیټ ډیر ارزانه دی. نن فایبر پکې داخليږي، نن ورځ انټرنیټ په هر کور کې سته. دغسې چې نن ورځ ډوډۍ خوړل لازمي دی، د هر چا موبایل کې د میاشتې ډیټا درلودل لازمي دی. نو دا یو انقلاب راتلونکی دی. 10 کاله وروسته به ته هېڅ لازمي نه دی چې ته په قندار کې ناست دی او ته به د یو موبایل پسې به ته ځې د قندار په هغه کنج کې سپین بولډک کې به ځې ته هلته مثلا جنس راخلې، هېڅ لازمي نه دی. نو تاسو څه کوئ؟ فقط موبایل کې به ناست دی، اپلیکیشنونه به انشاءالله آهسته آهسته روان دي، کلیک به کوئ هغه تا ته راځي. اوس فی الحال د اپلیکیشنز ځکه د پوهې د کموالي له وجې نه دی، فقط فی الحال مثلا فیسبوک کې تاسو کله اعلانات لیدلی اوسئ چې څوک دا موبایل اخلي، دا موټر اخلي، یا مثال واتساپ ګروپونه جوړ شوي دي. دا ګور آهسته آهسته ای کامرس په داخل کې را روان دی د افغانستان. نو لازمي دا ده چې یو خو مونږ تاسو په بهرنۍ بزنس پوه شو، یو په داخلي بزنس کې به انشاءالله تاسو ریډي اوسئ. نو دلته خو مونږ تاسو ټریډیشنل کامرس نه وایي. څوک چې ټریډیشنل کامرس وایي هغه دې لاړ شي دکان خلاص کړي، هغه دې لاړ شي کورس خلاص کړي حضوري. نو موږ تاسو څه کوو؟ ای کامرس وایو. او په ای کامرس کې چې کوم یو دی، لازمي نه دی چې موږ تاسو پر سرویس باندې خبرې نه کوو، خدماتو خبرې نه کوو. فقط زه اوس فی الحال غواړم چې خدمات کې یو لږ شانته تاسو ته نظر واچوم، تر څو وکوئ ستاسو په پوهه کې لږ زیاتوالی راشي. زه به تاسو ته دغه دی پوهه بخش، دغه دی سرویس بخش کې زه تاسو ته بعضې پلیټفارمونه وښیم. سکرین خو انشاءالله ټول ته ښکاري. ګوره د خدماتو په هکله زه یو لږ شانته ریویو تاسو ته غواړم چې درکړم تر څو وکوی شي په آینده کې. ګوره نن ورځ د یو ځوان سره د انګلیسي پوهه شته، د کمپیوټر پوهه شته، د امازون پوهه شته، د هر سکیل شته. نو دغه زده کړه تاسو څنګه کوی شئ چې د دې زده کړې څنګه د یو ویډیو په بڼه تاسو جوړ کړئ او هغه په نورو دنیا کې وپلورئ.
دغسې یو مثال زه درکړم یوټیوب چینل دی. د یوټیوب چینل سره تاسو کولی شئ خپل پوهه ورکړئ او د هغې نه عاید لاسته راوړئ. دویم چې شی دی، زه تاسو ته یو پلیټفارم ښیم، شاید یو تعداد تاسو ورسره آشنا واوسئ چې کوم کسان دي. مثال دلته دی یو پلیټفارم دی، ګوره خلک خپل خدمات آنلاین خرڅوي. یو سایټ دی په نامه د Udemy.com. Udemy.com کې چې کوم یو دی، تاسو د دنیا کورسونه کوی شئ چې دلته پیدا کړئ، خو وړیا نه په پیسې. زه تاته وایم افغان ځوان چې دی کور کې کینه، یو کامره راواخله، څه چې مهارت ته لري هغه خپل مهارت چې کوم یو ستا سرویس دی هغه کې ویډیو ریکارډ کړه، چې مونږ هم الحمدلله په دې کې روان یو. ویډیو دې ریکارډ کړه. اوس مثلا زه دلته زه ویډیو ریکارډوم، د وایم چې د امازون FBA هولسیل ان پښتو. زه په دې پوهېږم پښتو کې نسته ښه. یو خو هغه د پاکستانیانو والا پښتو، یو خو زمونږ ستاسو ده ښه. نو که دلته ته ولیکې د امازون په برخه کې د هولسیل بخش کې د پښتو کې چې ته کله راسې، دلته به یو منټ دا دی، ګوره تاسو ته هیڅ کورس نه ښکاري. کورسونه ښکاري خو د انګریزانو کورسونه. مثلا هولسیل بزنس دی ویټ سافټویر تقریبا $9. ښه، دې نفر نه څومره کسانو شاید جوین کړي واوسېږي، مینیمم شاید 1000 نفر کړي واوسېږي، چې 1000 د 9 کې مثلا مثال په طور سره دا خو زه هغه مینیمم وایم. نو تاسو داسې تصور وکړئ یو مهارت دې زه دلته ورکړم، تاسو پښتو زده، ویډیو ښه کوالټي ریکارډ کړئ، دې خلکو ته سبمیټ کړئ، ستاسو کورس پلورل کېږي. نو تاسو داسې کولی شئ چې د آنلاین بنه خپل چې کوم ستاسو سرویس دی هغه ریکارډ کړئ او په داسې پلیټفارمو کې خرڅ کړئ چې نن ورځ ټوله دنیا خلک عوام همدغسې کوي. نو انشاءالله امید ده چې تاسو ته یو ذهنیت ما درکړی واوسېږي چې نن تاسو کولی شئ چې خپل د مهارت چې کوم تاسو لرئ، ځکه په افغانستان کې یوازینی یو کموالی دا دی خلکو سره مهارت شته، خو چې مهارت څنګه پلورل کېږي د هغوی سره نالج نشته. زه اوس الحمدلله یو کس زه پیژنم چې هغه سره په 2 مهارتو سره انګلیش او پښتو، هغه الحمدلله اوس د میاشتې تقریبا شاوخوا $4.5 ګټي. څنګه ګټي؟ هغه ترجمانی کوي. چاته ترجمانی کوي؟ هغه چې کوم پښتانه امریکې ته تللی دي هلته څه کوي؟ هغوی ته ترجمانی کوي. ښه، ودرئ چې دا سکرین ستاسو سره شریک سي انشاءالله. خو تر دې مهاله پورې کوم سوال پوښتنه خو به نه انشاءالله چا سره. ښه، نو زمونږ ستاسو په خدماتو کې نه ده. ګوره د خدماتو نه پیسې ګټل الحمدلله مختلف لارې شته. 80% عوام په هغه کې مصروفه دي. زه به انشاءالله تاسو ته دا ښیم چې نن ورځ د امازون او د په زده کړې سره تاسو څنګه کوی شئ چې هم د پروډکټ په ترو پیسه پیدا کړئ، هم د سرویس په ترو. یو تعداد زما دغه کلمې لږ انګلیش پکې ګډېږي، نو که څوک سره لږ مشکل وي زه کوشش کوم چې هغه تاسو ته په پښتو مکمل وایم. نو زموږ تاسو چې کوم فوکس دا دی چې په ای کامرس کې په پروډکټ بخش کې داخليږو. په دنیا کې په عمومي ډول سره 3 برخه کې چې کوم یو دی، په 3 برخه کې یعنی 3 ډوله ای کامرس شته په پروډکټس کې. اول چې دی په نامه د بزنس ټو بزنس وای، دویم ته بزنس ټو کنزیومر ورته وای، او دریم چې کوم یو دی هغه ته کنزیومر ټو کنزیومر وای. 3 برخه کې ده. اوس به زه په دې مخه ذهن خلاص کې چې په دې مسلې مزلک شانته رڼا واچوم. ګوره ای کامرس چې کوم یو دی د پروډکټ بخش کې 3 حصې تقسیم شوی، 3 ډولونه دي. یو بزنس ټو بزنس دی. څه معنا ورکي؟ رانیول او خرڅول د محصولاتو په آنلاین بنه د چا ترمنځ؟ د 2 تجارو ترمنځ. یعنی دلته معامله د آنلاین ډول دی رانیول او خرڅول د محصولاتو ده، خو د چی شي ترمنځ؟ د 2 تجارو ترمنځ. د دنیا دغه کوم چاینیز چیرې تاسو ته ښکاري
دغه مشر چې کوم یو دی په نامه د جیک می اعلانیږي او د علی بابا ډاټ کام جوړ کړی دی. انشاءالله چې دغه کوم ځوانان چې په کندهار کې دي هغوی چې کوم تجارت کوي اکثره کسان د علی بابا نه دوی پلیټفارم پوهیږي او دوی خریداري کولی شي. دا څنګه معنا ورکړي زه به انشاءالله دغه 3 دانې پلیټفارم زه یو دفعه تشریح کوم بیا تاسو ته عملی تصویر به هم ښیم څنګه هغه پلیټفارمونه تاسو ته ښکاري هغه به انشاءالله ښکاره شي. ګوره بی ټو بی یعنې څه معنا ورکړي. ګوره نن ورځ افغان تجار څه کوي؟ پاسپورټ اخلي، د چین ویزه لګوي، هلته طیاره ټکټ اخلي، هوټل نیسي، ترجمان نیسي، جنس راوي، خریداري کوي، کارګو کې اچي او افغانستان ته لیږي. صحیح ده. په دې کې کوالټي په لحاظ سره جنس ښه به انتخاب کړي، خو د ده دغه تګ و راتګ تقریبا $3000 لګیږي. زه وایم تاسو کولی شئ چې بی ټو بی د چین نه ته کولی شئ چې د $100 نه هم شروع وکړي. 100 نه بیخي دا 100 خو مې بیخي کم درته وویلی، $200 نه هم ته کوی شي. یو ښه جنس په افغانستان مارکیټ کې پیدا کړه چې د هغه ډیمانډ وي، د هغه فروشات وي او په هغه جنس کې ګټه پاته شي. همالته علی بابا کې وګوره تفاوت یې وګوره، کارګو سره خبرې وکړه، کور ته راولېږه. په افغانستان کې مونږ الحمدلله خپله کړی دی. صحیح ده، خپله مو کړی دی. په ډیره کم سره مونږ $500 سره ایربیډز وو یعنې ګوشکیانې وي هغه مو د چین نه راوغوښتلې، هغه مو وپلورلې. یعنې موږ ته چین داسې دی لکه زموږ د دغه کور. زه به تاسو ته اوس دغه پلیټفارم ښیم. دویم چې شی دی رانیول او خرڅول د محصولاتو د انټرنیټ په وسیله د چا ترمنځ؟ دوه تجار ترمنځ. ګوره مخکینۍ معاملې کې څه رقم وو؟ زه هم یو تجار یم، دغه چینایي نیم چې رانیسم یو تجار دی. خو دویم معامله سره کم ده چې دویم معامله چې د رانیول او خرڅول د محصولاتو په آنلاین بڼه د یو تجار او مشتری ترمنځ، یو تجار دی او یو مشتری دی. څه رقم؟ مثلا زه په آنلاین بڼه کولی سم د امازون پلیټفارم په ترو، دا چې کوم تصویر ښکاري دا د امازون مشر دی، کولی شم چې دغه جنس چې مثلا ما په چین کې رانیوی دا جنس زه کولی سم بدون دی چې زه لاړ شم یو دکان خلاص کم او دا جنس مختلف مشتریان ته وپلورم. دا زه نیسم خارجیان امریکایان ته خرڅوم بدون دی چې زه یو حضوري دکان خلاص کم ځان ته. چې دا الحمدلله زه به د افغاني پلیټفارم بی ټو سی بم تاسو ته ښکاره کم. بل سی ټو سی دی، رانیول او خرڅول د محصولاتو د دوه مشتریانو ترمنځ. د چیش ترمنځ؟ دوه مشتریانو ترمنځ. څه رقم؟ اوس مثلا ما یو جنس د چین نه د علی بابا نه رانیوی راوی په افغانستان کې ما یو آنلاین پلیټفارم په ترو افغاني ته خرڅ میکړي. د هغه افغاني یو موبایل یو میاشت استفاده کړی، یو میاشت بعد هغه خوښ نشو، هغه غواړي پرته وپلوري. نو څه کوي؟ هغه کولی شي چې یو پلیټفارم دی په نامه د اولیکس په ترو هغه خرڅ کړي واپس. تاسو لیدلی اوسې په فیسبوک کې بعضې مستعمل کسان جنسونه خرڅوي. نه مثال زه که زه یم زما موبایل نه خوښېږي زه غواړم فیسبوک کې خرڅ کړم، نو دا فیسبوک کې تاسو څه کوي؟ نو هغه څوک چې خرڅوي هم مشتری دی ځکه هغه یو موبایل په لاس کې دی، او هغه څوک چې رانیسي مشتری دی. نو د انټرنیټ په وسیله مونږ تاسو دغه سره کم کوی شو ګیپ ډک کو. یو پلیټفارم دی په نامه د اولیکس په ترو. صحیح ده؟ پلیټفارم دی د چیش په نامه؟ د اولیکس په نامه. زه اوس راځم دغه 3 سره پلیټفارم چې کوم یو دی عملا تاسو ته ښکاره کوم چې تر څو وکوی شئ ستاسو دغه سترګې د دې شي سره آشنا سي. ښه، مخکې تاسو ته ما یادوري وکړه چې د دوو تجارو ترمنځ په آنلاین زه مثال افغانستان کې ناست یم، زه څنګه کوی شم چې جنس خریداري کوم. زه اوس تاسو ته پلیټفارم ښیم. ګوره پلیټفارم دی په نامه د علی بابا چې ولیکئ. صحیح ده؟ علی بابا په نامه چې کله تاسو ولیکل تاسو ته دغسې پلیټفارم راښکاره کیږي.
ګوره په دې پلیټفارم کې چې کوم یو دی تاسو چې کله هم د قسمت کې راشئ alibaba.com زه به ولیکم alibaba.com ګوره په دې پلیټفارم کې چې کوم یو دی هر شی چې تاسو وغواړئ دلته ښکاره کیږي مثال په طور سره زه دلته راځم یو شی لیکم مثلا زه افغانستان کې زه غواړم ګوشکیانې داخل کوم زه لیکم آیفون ایر بیډز صحیح ده زه غواړم چې د آیفون یو ګوشکیان زه را داخل کړم هغه سپینې ګوشکیانې چې کوم یو دي یو خو د کوالټي په حساب سره دی دلته کوئ چې تاسو مختلفې ګوشکیانې ښه ښایسته ښایسته ګوشکیانې پیدا کړئ مختلف قیمتونو سره چې کوم یو حتی په افغانستان کې لیدل کیږي هم نه خو دلته چې کوم یو دی دا هول سیل بازار دی دلته عمده فروشي ده دلته مختلف کمپنیانې دي خپل شرکتونه دلته جوړ کړي دي او د دې طریقې نه یعنی شرکتونه دلته دي د دې پلیټفارم په طریقې نور تجارانو ته خرڅوي نو تاسو کوئ شئ چې دلته د مختلفو کمپنیانو سره مثال کوئ شئ چې ښایسته ښایسته ګوشکیانې پیدا کړئ نو چې مثال په عمده کې دلته تا رانیوله غواړئ چې پرچون مونږ تاسو څه کوو راوو عمده مثلا یو تجار دی عمده جنس راوي او دلته څه کې خرڅوي په دکانونو کې زه نه په دکان کې نه آنلاین کې خرڅ کوي آنلاین کې مثلا زه راځم د دې دغې جنس اخلم زه فقط یو مثال در کوم مثلا امازون.com کې دی په دې ویب سایټ کې څه کېږي په هغه ویب سایټ کې او خواته یو تجار دی فابریکه والا دی او دی خواته یو تجار ځای ما خریداري وکړه ما دې نه چې خریداري وکړه زه یې راوړم جنس چېرته خرڅوم په امازون کې دې خوا کې زه یم او دا بل خوا کې څه شی دی مشتری دی نو همدغه دا د ګرفت د چا ترمنځ د یو مشتری او یو تجار ترمنځ دا د amazon.com دی په دې کې مونږ تاسو کولی شو چې خپل جنسونه چې کله مو په غټه پیمانه رانیوله دلته کوی سو وپلورو دریم چې شی دی اوس سبا یو مشتری د جنس خوښ نشو مثال زه ما خوښ نشو زه غواړم خپل جنس خرڅ کم یعنی دلته چې شی دی کباډي ده کباډي شیان خرڅوي زه اوس مثال اولکس خلاصوم اولکس په ټوله دنیا کې په اکثر ملکونو کې شته مثال اولکس پاکستان کې دی زمونږ کلاس کې وخت یو بل سټوډنټس هم هغه ویل چې ما پاکستان کې و هغه سټوډنټس هغه ویل چې ما په اولکس کې جنسونه خرڅ کړي نو موږ تاسو دې پر ځای چې خپل مثلا زه یو سټوډنټ یم زه یو زوړ چوکۍ مې په کار ده دلته په افغانستان کې پلیټفارم نشته مثلا زه غواړم مثلا کور کې ناست یم زما یو ګوشکي په کار ده زه نشم کولی تر ښاره لاړ شمه داسې پلیټفارم په افغانستان کې نشته شته خو زه تاسو ته ښکاره کوم مثال تجاران دی یو بل نه دا د ګرفت کې په زنګونو وټساپونو داسې پلیټفارم نشته هغه څوک چې د کمپیوټر ساينس سټوډنټس داسې یو پلیټفارم ډیولپ کړي چې تاسو ته واقعا ګټه وکړي اوس ګوره ته د ټوله مستعمل شیان خرڅېږي وګورئ دا ټوله مستعمل شیان دي همدغسې دغه درې دانې اوس زه راشه تاسو ته د افغانستان بی ټو سی پلیټفارم دی هغه تاسو ته ښکاره کړم په نامه دی ازمو.f دی ما تاسو ته وویله چې د دې مخه څوک نشي نیولی ښه دغه دی دا چې مخه نشي نیولی د ای کامرس دا په افغانستان کې راتلونکی دی او انشاءالله چې به دا به د افغانستان د انټرنیټ د ښه والي سره زموږ ستاسو د استفادې سره دغسې چې بزنسمینان ښه جنس راوي دغسې مشتریان د خریداري په نزاکتونه پوه شي او زموږ ستاسو د ماسټر کارډ د انټرنیټ دا ټول مسایل فراهم شي انشاءالله دغسې به ورځ راځي چې دغسې ښایسته ښایسته پلیټفارمونه به بی ټو سی بزنس کې به کار کوي نو دا چې تر څو فعالیږي موږ داسې ګوره مختلف دا شیانو سره ښه انشاءالله موږ تاسو تر ډېره اندازې پورې آشنا یو ګوره قیماق دی کوثر هدیه ګوشکیانې داسې کوی شي چې په دې پلیټفارم کې ما اکاونټ جوړ کړي خپل جنسونه خرڅ کړي خو افغانستان عوام په دې شي خبر نه دي مشتریان نه دي خبر نو چې خبر نه اوسېږي نو چې مشتری نه نو چې جنس به چې لیست هم کړي څوک به یې خریداري کړي صحیح ده نو په دې قسم سره مونږ تاسو مختلف پلیټفارمونه دي مونږ تاسو کولی شو په دې پلیټفارمو کې چې کوم یو دی بزنس وکړو دا ټوله د بزنس مختلف د ای کامرس ډولونه دي
ښه موږ تاسو به خپل پریزنټیشن ته راشو. نو اوس که موږ تاسو دغه سلایډ ته وګورو السلام علیکم سلام محترم. وعلیکم السلام. ووایه. استاد محترم په ډیره بخښنې د افغانستان د پلیټ فارم په څه نوم و؟ موږ زه انشاءالله زه تاسو ته زه لیکم زه اوس تاسو ته زه لیکم یعنې داسې یو خبره داسې د زلمیانو چې دا په افغانستان کې راتلونکي دی زه به تاسو ته دلته چټ باکس کې د تاسو ته لیکم. ښه پریزنټیشن ټولو ته ښکاري؟ هو ښکاري. ښه صحیح ده سمه ده چې ښکاري صحیح ده. نو ګورئ مونږ تاسو پر بی ټو بی باندې خبرې نه کوو. مونږ تاسو علي بابا پلیټفارم باندې خبرې نه کوو یا زه یو سی ټو سی خبرې نه کوو چې څنګه کوی شو چې په هغه کې جنس مونږ تاسو وپلورو. دا چې دی دا ډېر بیسک لیول دی. یعنی که زه بی ټو بی چې دی شاید زه تا ته په یو ورځ کې درس درکم او اولیکس هم چې دی مثال سی ټو سی په یو ورځ کې درس درکم خو بی ټو سی چې کم یو دی دا ډېر یو غټ پهنا لري. د دې زده کړه چې کم یو ده یعنی میاشتې درته وایم کم دی کلونه لا کم دی. نو کلونه وخت د انسان نسی چې واقعا په دې بی ټو سی پلیټفارمو کې چې کم یو دی ایکسپرټ شي. اوس زه ستاسو نه یو پوښتنه دا کوم آیا په بی ټو سی کې تنها امازون شته؟ آیا نور پلیټفارمونه نشته؟ شته. اوس په افغانستان کې څه شی دی؟ په افغانستان کې ګور آزمو ډاټ ایف لکه امازون غوندې دی آزمو ډاټ ایف په نامه. دویم مثلا په پاکستان کې دی که څوک خبر واوسېږي په نامه د داراز دی. که څوک په هندوستان کې واوسېږي مثلا لکه شاپوفای والمارټ دی. څوک چې په سعودي کې واوسېږي په نامه د نون دی. هر ملک د بی ټو سی پلیټفارم ځان ته یو پلیټفارم لري. هغوی غواړي چې خپل ملک خلکو ته خدمات ارائه کړي د ای کامرس لا. دغسې چې الحمدلله نن ورځ په افغانستان کې په نامه د آزمو ډاټ ایف دی. خو دا جوړېدل زه وایم شاید منیمم که حکومت که د وطن حالات ښه واوسېږي شاید 15 کاله وخت ونیسي. که حالات ښه نه وي 10 کاله که حالات بیخي ښه نه وي نو بیا به نیم قرن چې وخت هم ونیسي بیا هم کم دی. نو موږ تاسو فوکس پر بی ټو سی کو. نو اوس راځو د مقایسې لپاره دا لازمي دی چې موږ تاسو پوه شو چې ولې امازون وایو ولې دلیل یې څه شی دی څه دلیل دی شاته پروتی دی. ګوره امازون چې دی جیف بیزوس په نامه په 1994 کال کې رامیانځته کوي. د چې و اول ځل کتابونه خرڅوله او یاد لرئ چې په هر بزنس کې تاسو باید ابتدا سلف امپلویډ شئ. یعنی باید بزنس څه وکئ خپله باید هغه کار وکئ. نو د څه کوله کتابونه به یې خپله خلکو ته رسوله تر څو چې وکوی شي چې خپل بزنس خپل په زړه په کیفیت سره مخکې ویسي. خو نن ورځ د ده چې دی شاوخوا یعنې د 2024 دغه لیټسټ اپډیټ چې کوم یو دی تقریبا 200 میلیارد ډالرو آسپاس شاوخوا د ده څه شی دی عاید دی د ده پیسې دي. ګوره امازون چې کوم پلیټفارم دی همداسې د امازون په 1994 کال کې جوړ شو او بل پلیټفارم هم جوړ شو په نامه د ای بی دی. ای بی ډاټ کام هم چې تاسو وایئ هغه هم بی ټو سی پلیټفارم دی. په امازون کې د اوسط په ډول په مارچ میاشت کې 2.4 میلیارد خلک امازون ډاټ کام ولیکئ لکه چې اوس دا ما ولیکئ. خو ای بی کې چې کم یو دی مقایسه کوم یې ځي ښه ای بی کې چې کم یو دی 300 میلیونه دی. نو تاسو یو خواته وګورئ چې 2.5 میلیارد عوام وګورئ د 8 میلیارد د نفوس د دنیا څنګه خبر دی د امازون کې او ته وګوره چې په ای بی کې د دوی چې کم ټرافیک دی 300 میلیونه دی. نو مقایسه کیږي نه یعنی څومره زیات عوام امازون خواته روان دي.
په امازون چې کوم یو دی په 21 ملکونو کې د امازون خدمات شته، د امازون ګودامونه شته، امازون دا چی شته شپمنټ شته مشتریانو ته، عوام ته خدمات کوي. مثلا اروپایي ملک کې په انګلستان کې په آلمان کې په اسپانیا فرانسه مثال آسیایي جاپان هندوستان. زه مثلا خپل په هندوستان کې وم، مونږ د امازون نه جنس خریداري کوله، خو د بزنس اړخ مونږ هغه وخت مونږ ته معلومات نه و. تاسو خو الحمدلله داسې ځوانان هم زه وینم چې ډېر علمي کسان دي، نو تاسو چې اوس نه دا شی کوئ انشاءالله ستاسو راتلونکي 3 کاله 4 کاله به ډېر ښایسته او روښانه واوسیږي. خو هیڅ کله هم دا زما مشورې چې د ژر ګټې پسې به نه ګرځئ بزنس کې. It takes time، وخت نیسي، 3 میاشتې 6 میاشتې 1 کال فرق لري په نفر. مثلا په سعودي کې شته، په عربستان کې شته، په امریکې، کاناډا، مکسیکو، برازیل مختلف ملکونه شته. نو هماغه افغان ورور چې ویلی و چې امازون ګودام په افغانستان کې نشته، و وروره نشته، خو په دغه 21 ملکونو کې ته د افغانستانه کولی شي بزنس وکړي. ته کولی شي په دغه 21 ملکونو خلکو باندې ته جنس خرڅ کړي. څه خپل افغاني جنس هم خرڅوی شي، څه کولی شي چې چینایي جنس هم پر خرڅ کړي، څه کولی شي چې دوی د ملک نه جنس هم رانیسي واپس یې ور خرڅ کړي. بل ایبی چې کوم یو دی په 26 ملکونو کې شته، د دوی تعداد لږ نسبتا زیات دی، خو کسټمر ټرست، کسټمر ټرافیک چې کوم یو دی نسبتا کم دی. بل امازون چې دی 300 میلیونه شاوخوا ته خلک ته څه کې جنس خرڅوي، 300 میلیونه شاوخوا ته. خو ایبی چې کوم مشتریان لري 1.5 مشتریان، ته 300 میلیون ته وګوره 1.5 میلیون ته. نو هم د دوی ټرافیک زیات دی، هم د دوی نمبر آف کسټمرز چې شی دی زیات دی. بل د امازون چې کوم عایدات دی په یو 2023 اوس خو 24 دی، شاوخوا 600 میلیونه میلیارد ډالر ته رسیدي، 600 میلیارد ډالر، چې په دې 600 میلیارد کې 40% دوی تنها د امازون د پلیټ فارم نه ګټي. متبقي چې دی دوی خپل پورټفولیو، په دې موږ ورته په بزنس کې پورټفولیو وایي، یعنی د مختلفو منابع نه امازون عاید لاسته راوړي، چې یو غټه حصه چې کم یو ده د خپل amazon.com د امازون نه حاصل کیږي. خو ایبی چې کم یو ده 10 میلیارد ده، ته 600 میلیارد وګوره او 10 میلیارد وګوره. نو که څوک وغواړي په ایبی کې هم ته بزنس کولی شي، که څوک وغواړي په ازمو.f کې هم کولی شي، که څوک وغواړي امازون کې هم کولی شي. نن ورځ چې زه تاسو ته کوم ټریننګ در کوم هغه د امازون دی. ولې؟ ځکه امازون کسټمر زیات دی، عاید زیات دی. همدا ډول د امازون پلیټ فارم زده کول د هر چا بس نه دی، خو چې کوم سیستماټیک درس واوسي، ته سیستماټیک درس ولولې، زده یې کې، ته انشاءالله ته کولی شي چې هغه امازون زده کړي. هز سرویس پرووایډر هم کولی شي او هم هز امازون. اوس راشئ د امازون په دې مونږ تاسو پوه شو چې په امازون کې په کم ډولونه مونږ تاسو جنس پلورلی سو، په کم ډولونه. ګوره یو ډول ته په پلورلو کې امازون ته پرایویټ لیبل وای، یو ډول ته چی شي وای مونږ ورته وای اصطلاح عادي ده په نامه دی هول سیل وای. زه پر دا دواړه انشاءالله خبرې کوم چې ستاسو ذهن نه بم دې ته خلاص شي، که زه غواړم دې کې بزنس سٹارټ کم، څومره عاید ولرم او زه کم پلیټ فارم ماډل باید داخل شم چې زه کولی شم خپل بزنس سٹارټ کم. ګوره یو دی په نامه ده یو ډول چې مونږ تاسو کولی شو په امازون کې یو جنس وپلورو، هغه ته چې شي وایي پرایویټ لیبل. پرایویټ په معنا د شخصي، لیبل په معنا د لیبل. یعنی په امازون کې یو جنس پلورل، په امازون کې یو جنس پلورل په نامه دی خپل تر نامه لاندې، خپل تر لوګو لاندې چې شي ورته وایي پرایویټ لیبل وایي. یعنی مونږ تاسو په امازون کې یو جنس خرڅوو خپل تر لوګو لاندې، خپل تر ټاپې لاندې، دې ته مونږ چې شي وایي پرایویټ لیبل وایي. ګوره تاسو ته په تصویر کې ښکاري یو اصل دی، دا اصل چې دی په نامه دی معجزة الشفا. دا اصل چې کوم یو دی د دې اونر چې دی په جلال آباد کې دی، د دې مالک چې دی په جلال آباد کې دی، خو د دې کمپنی چې ده رجسټر شوې ده په دا چې شي کې کویت کې. دغه اصل چې کوم یو دی په افغانستان کې تاسو دا اصل نه دی خوړلی، ځکه دا اصل چې دی برانډ دی افغاني مشر دی، افغاني برانډ دی، خو
دې اصل چې دی په بهر ملکو کې پلورل کیږي، په عربي ملکو کې او په امریکې کې خرڅیږي. زه انشاءالله د دې تصویر تاسو ته ښیم. ښه یعنی د څه وکړه اصل افغاني دی، د څه وکړه اصل افغاني راونیوله، په یو کوټي کې واچول او لیبل یې ولګوئ په نامه دی معجزة الشفا. کمپنی په کویت کې رجسټر کړه، په افغانستان کې هم رجسټر ده، او دا د دې جنس پلورل شروع کړه په عربي ملکونو کې. بیا یې وویل چې دغه برانډ به زه جنس په امازون کې به هم خرڅلاو شروع کړم. نو دا ونیوله دغه جنس دغه لوګو یې د امریکې سره، دغه لوګو یې د امازون سره ثبت کړئ، یو لیست جوړ کړئ، عکسونه یې ونیوله ښایسته ښایسته. دا وی انشاءالله د خیر مونږ تاسو چې کوم امازون کې څوک ریسرچ کوي، کار به کوي، درس به وایي، بیا هغې کې به انشاءالله بحث کوو. د لیست جوړ کړئ. نن ورځ دی د دغې اصل نه تنا په امریکې کې د یو میاشت تقریبا شاوخوا $30,000 سیلز کوي. نو که دته $30,000 کې 40% منافع پاته سي، تقریبا شاوخوا څومره کیږي؟ د 10,000 نه شاید 12,000 شاوخوا سي. نو دغه د څه شي ده؟ ګټه د تنا په اصل کې ناسته دی. دا اصل نیسي، دا امریکې ګودام ته لیږي، په امریکې کې په ګودام کې لیږي چې هر امریکایي خوښ شو د اصل هغه کور ته لیږل کیږي. خو دغه جنس پلورل په امازون کې خپل تر لوګو، خپل تر ټاپه لاندې چې شته وایي پرایویټ لیبل ورته وایي، پرایویټ لیبل ورته وایي. بل څه شی دی په دې پرایویټ لیبل کې مونږ څه وایو؟ خپل برانډ جوړوو، خپل تر نامه لاندې، خپل تر لوګو لاندې جنس خرڅوو. د دې ګټه څه شی ده؟ یو ګټه چې شي د آیندې لپاره ګټه یې زیات ده. ولې؟ دا جنس چې په بازار کې نوی ته معرفي کوي، همداسې به د هغې لپاره به ته لازمي ده چې اعلانات به کوې په امازون کې. ته لازمي ده چې دې جنس کې به یو تعداد وړیا خلکو ته ورکوي تر څو تا ته ریویوز درکړي، کامنټ درکړي، تر څو ستاسو رینک جګ شي. دا رینکینګ دا اصطلاحات فی الحال زه ځکه ذکر نه کوم، ځکه دا بیا موږ بحث بیخي بلو خواته شفت کوي. اوس راځئ که تاسو په امازون کې یو جنس، که ته د افغانستان اوسیږي، که څه د چین اوسي، خپل تر ټاپه، خپل تر لوګو لاندې لانچ کوي، څومره سرمایه پکار ده؟ کم از کم $10,000 پکار ده. ځکه یو شی ته نوی معرفي کوي، د هغه ته اعلانات لازمي ده، خلکو ته به وړیا ورکوي، خلکو ته به چې کوم ستا جنس خوښ نه شو د هغې به هینډل کوي. ستا سره یو ښه ټیم وي، د چې شي ټیم اوسیږي، د ګرافیک ډیزاینر اوسیږي، ستا سره د SEO یا سرچ انجن اپټیمایزیشن مونږ ورته وایو، هغه باید اوسیږي. ستا سره باید د کسټمر هینډلینګ ټیم اوسیږي، ستا سره باید د پروډکټ یو ښه داسې د مارکیټینګ کس در سره موجود وي. نو دا یو ټیم غواړي. نو څوک چې پرایویټ لیبل ته داخلیږي، د هغه پلان نن نه، 1 کال 2 کاله 3 کاله بعد اوسیږي. صحیح ده چې ته غواړې خپل ترنامه یو شی لاندې کړو، دا به څومره ښایسته وي چې ستا ترنامه لاندې یو جنس به خرڅیږي، دغسې چې نن دغسې یو ښایسته افغاني برانډ خرڅیږي. بل چې شی ورته وایو، بل ته مونږ وایو چې هول سیل. په دې کې مونږ تاسو یو جنس خپل ترنامه، خپل تر لوګو لاندې نه خرڅو، بلکې جنس خرڅوو د بل چا د برانډ، د بل چا د لوګو ترنامه لاندې. مثلا یو نفر خرڅوي، مونږ 10 نفر خرڅوي، 11 نفر هم زه یم. لکه مثال درکم، ته په امازون کې کولی شي د کولګیټ برس غاښونه کریم خرڅ کړي. کولګیټ چې دی مشر خپله کولګیټ ته خو خرڅوی شي. ته مثلا کولی شي چې ته دا چې شي خرڅ کړي، فرض مثال د نشابه، پیپسی، کوکا کولا، مثال نایک، نیسلې، هر هغه مختلف د دنیا غټ برانډونه شیان خرڅولی شي. غټ برانډونه یې که وړوکې برانډونه اوسیږي هم تاسو خرڅولی شئ. نو دې که څه شی دی، دا اوس زه مثال درکم. هول سیل کې نو هدف دغه شو چې د بل چا برانډ، د بل چا د جنس خرڅول، دې ته مونږ تاسو څه شی وایو؟ هول سیل بزنس وایو. په دې کې ښه څه شی ده؟ ګوره زه تاسو ته یو مثال زه درکم. په افغانستان کې څه چې دکانداران دي 99% هول سیل کوي، عمده فروشي کوي، د بل چا برانډ خرڅوي. دا اوس تاسو په یو دکان کې لاړ شئ، کوکا کولا د چا نشابه د چا خرڅوي؟ کوکا کولا شرکت. مثلا غاښو کریم د کولګیټ، قیماق د ملپاک، قیماق د پیګا، بل مثلا انرژي د الکوزای، مثلا چارجر چې خرڅوي، چارجر فرض مثال دی هلال چارجر. دا د افغانستان
او د نړۍ په سطح مشهور برانډونه دي چې جنسونه پلورل کیږي. نو په همدې خاطر دی زه به ودرېږم یو دقیقه. ښه سکرین خو ټولو ته ښکاري انشاءالله. استاد معلومیږي. ښه صح ښکاري استاد ښکاري. صحیح ده. دا مه ورکه مننه. نو هولسیل څه معنا ورکوي؟ ښکاري معنا ورکوي چې موږ تاسو دا چې زه دغه ویډیو به م ښکاره کړمه چې دا زموږ تاسو کلاس ښه مخکې ولاړ شي. ښه نو هولسیل بزنس چې شته وایله چې موږ تاسو په امازون کې یو شی پلورو خو د یو بل چا د برانډ خپل برانډ نه جوړو. همداسې چې ما مخکې ذکر وکړ چې په افغانستان کې څه چې دکانداران دي ټوله هولسیل کوي. کوکاکولا مثال نشابه کې کوکاکولا د بل برانډ ده. فرض مثال د الکوزی له انرژي خرڅوي، انرژي د الکوزی خرڅوي، قیماق د ملپای خرڅوي. دا د دنیا او د افغانستان هغه مشهور برانډونه دي چې دوی جنسونه خرڅوي. نو په دې کې اعلانات ضرورت نه دی. کم دکاندار تاسو لیدلی چې اعلانات کړي اوسي؟ نه. مثلا کم دکاندار لیدلی چې تاسو ته وړیا جنس کړي؟ نه. اوس دلته راشئ چې که څوک غواړي چې هولسیل بزنس سټارټ کړي څومره سرمایه پکار ده. ځکه یو د ځوانانو اکثره وایي که زه دا مهارت زده کړم او غواړم چې خپل بزنس سټارټ کړم زما به څومره پیسې پکارېږي. ګورې یو شی یاد لرئ، دې سرمایه دوه رقم سرمایه ده. یو هغه سرمایه ده چې څوک غواړي چې تجربه حاصل کړي، یو هغه سرمایه ده چې څوک غواړي چې یو بزنس ګټور کړي ځان ته. صحیح ده؟ د تجربې لپاره تاسو کولی شئ کم از کم په $500 په انویسټمنټ سره تاسو کولی شئ چې هولسیل بزنس سټارټ کړئ، هغه هم په US کې. خو که تاسو غواړئ چې خپل بزنس ګټور کړئ حد اقل $2000 در سره موجود دي. دا خبره چې ورور تاسو هر استاد هر چیرته چې لاړ شئ کوی شئ. وجه څه شی ده؟ ګوره که تاسو نن ورځ په افغانستان کې یو دکان هم خلاصوئ هیڅ امکان نه لري چې تاسو 10 کارتنه قیماق هم پکې ایسي او تاسو وکوئ چې د اخر د میاشتې ګټور تمام سئ. نه، تاسو ته لازمي ده چې حد اقل 1 لک 2 لک 3 لک افغانۍ مال دکان کې واچوئ چې ترڅو د میاشتې په اخر کې تاسو ته هغه شی ګټور شي. نو که څوک غواړي پرایویټ لیبل خواته شفت سي منیمم $10,000 یو ښه ټیم یو اوږد مهال لپاره پوهه لازمي ده. مونږ به انشاءالله پرایویټ لیبل معمولا دا شی موږ د بزنسمینان لپاره کوو چې هغه کم کسان فرض مثال په قندار کې موږ د خیر را روان یو کوشش کوو چې دا شی مونږ د وچو د میوو تجارانو ته دا شی ټریننګ مونږ ورکوو ترڅو هغوی وکوی سي چې خپل جنس چې کوم برانډ لري کوم دا چې شی دی چې دوی سره موجود دی کوم پروډکټ موجود دی دا وکوی سي په US بازار کې مونږ خرڅ کوو. د هغه لپاره یو علیحده غټ ټیم مونږ سره موجود دی چې وکوی شو د هغوی لپاره اوږد مهال لپاره کار وکړي. نو بل چې دی د انډیویجول او وکوی شي چې مثلا خپل بزنس سټارټ کړي د سمال نه نو هولسیل بیسټ آپشن دی. د هغه کسان چې تازه نفس کم کسان چې کم سرمایه لري کم کسان چې غواړي په دې بزنس کې یو سټارټ وکړي نو تاسو کولی شئ چې په ډیره کمه پیسه دې بزنس کې شروعات وکړئ. نو اوس بل مهم سوال چې زموږ ستاسو ذهن کې راځي چې آیا د افغانستان نه دغه بزنس څنګه امکان لري؟ دا خو یو تخیلي شی دی. ګوره زه ستاسو سره زه یو دا چې زه شریکوم دغه پروسه د کاري څنګه مخکې ځي. صحیح ده؟ پروسه د کاري سره کوم مخکې ځي زه به دغه تاسو سره شریک کړم ترڅو ستاسو ذهن پر دې ښه خلاص شي. ښه تر فی الحال خو د چا کوم پوښتنه شی خو نشته. شخص د یو تعدادو فکر کوم دا مایکونه لږ شانت انټرنیټ کمزوروالی ده تاسو خپل میسج په دا چیش کې وکئ دغه چاټ باکس کې ولیکئ انشاءالله چې زه ستاسو پوښتنې ته ځواب ورکوم. صحیح ده؟
استاذه کندهار څه وخت راځي د خیر؟ زه انشاءالله بله هفتې ته د خیره بله هفتې ته موږ هر څه شی تنظیم شوی دی که الله وغوښتله د خیر تاسو یو ځان مو د ټریننګ د عملو مشخص دی یوازې د انشاءالله زموږ خو ډېر د ټریننګ ته نه دی امازون لا نه دی کوشش کوو چې د امازون لا دی د فریلانسینګ دی او همدا ډول دی ډیجیټل مارکیټینګ دی ځکه دا په ډېر غټه پیمانه کار دی ښه ځکه د یو تعدادو تجارت په ګروپ کې بیا میسج کوئ و انشاءالله چې ګروپ کې زه میسج کوم صحیح مننه ښه ګوره مخکې ما تاسو ته یادوري وکړه نن الحمدلله سکرین خو ټول ته ښکاري د خیر یو تعداد د یو لطف دی وکړي دغه خپل مایکونه دي آف کړي تر څو دا نور عزیزانو ته مزاحمت نشي ښه یو منټ زه دغه مایک یو آف کړم ښه ګوره زه به دغه ساحل ورور که تاسو خپل مایک آف کړئ چې دا نور ورونو ته مزاحمت کیږي یو دقیقه زه به د ټول لپاره زه مایک آف کړم او د جلسې په دغه آخر کې به انشاءالله موږ تاسو پوښتنې ولرو صحیح ده چې دا نور عزیزانو ته مزاحمت ونه شي څوک چې پوښتنې درلودل هغه کوی شي چې په چاټ باکس کې د پوښتنې وکړي انشاءالله چې د کلاس په لای کې زه انشاءالله تاسو ته د هغه شي ځواب درکوم ښه ګورئ په دغه امازون کې چې کوم کار کوو موږ څه رقم کار کوو زه تاسو ته ساده وښیم دا به انشاءالله ستاسو په ذهن کې دغه د امازون بزنس چې کوم یو تصویر ایجاد سي ښه اولین شی چې شی دی ګوره موږ په دغه مثال زه دلته ناست یم په افغانستان کې زه څه کوم یو جنس پیدا کوم صحیح ده ما یو جنس پیدا کړ چې کله هم ما یو جنس دلته پیدا کړ پروډکټ یعنی محصول زه به دلته د هغه یو منټ زه به دلته دغه پروډکټ په ځای به زه تاسو ته ولیکم یو جنس ولیکم صحیح ده ګوره ما یو جنس دلته پیدا کړ اوس دا جنس زه د چا نه خریداري کوم دغه شخص مې پیدا کړي زه ورته لیکم شرکت چې کوم شرکت نه زه دا جنس خریداري کوم صحیح ده دا دریم د هغه نه وروسته زه څه کوم دا جنس زه نیسم د هغه سره په تماس کېږم چې کله په تماس شولم د هغه سره مې خبرې اترې وکړې هغه ما ته وایي وروره صحیح ده بیا څلورم قدم کې زه څه کوم خریداري کوم د دغه ځایګي آنلاین خریداري کوم خپل د ماسټر کارت په وسیله یعنې مثال داسې فکر وکړئ ما یو جنس انتخاب کړئ د هغه شرکت مې پیدا کړئ د هغه سره مې د موبایل په طریقه د ایمیل په طریقه هر هغه شی چې ستاسو په ذهن کې راځي ستاسو د پوهه په سطح په حساب سره ما د هغه سره په تماس شولم د هغې نه وروسته د ماسټر کارت په طریقه د بانک په ترو ما څه وکړه خریداري وکړه پنځم قدم کې مونږ څه کوو د دې جنس لیبل کاری کوو لیبل کاری څه معنا ورکوي چې د دې جنس بارکوډ لګو بارکوډونه خو انشاءالله تاسو آشنا یاست تاسو هر جنس وګورئ یو بارکوډ لري پر هغه مو چې کله بارکوډ ولګوئ د دې نه وروسته دوه آپشنز موږ تاسو څنګه سته څو آپشنز سته دوه آپشنز سته یعنی دا بارکوډ به هم زه بیخي ایسته کړم تر څو وکوی شي چې د دې شي تفکیک وکړو صحیح ده ښه ګوره چې کله موږ تاسو دا جنس خریداري کړه دوه آپشنه زموږ ستاسو څنګه سته یو ته اصطلاح د په نامه دی FBM څه معنا ورکي FBM په معنا دی fulfillment by merchant اوس دغه جنس چې ما خریداري کړی دی دا جنس زه څه کوم مثلا په هغه 21 ملکونو کې چې چیرته زما موجودیت شته
یعنې چیرته چې په دې 21 ملکونو کې زه یم په هغه 21 ملکونو کې څه کوم دغه خریداري شوی جنس زه څه کوم خپل کور ته راغواړم چیرته راغواړم خپل کور ته راغواړم خپل کور ته ما راوغوښتی وخت چې کله ما خپل کور ته دا جنس راوغوښتی د هغې نه وروسته دا جنس زه څه کومه ساده دا چې کله ما خپل کور ته راوغوښتی بیا په امازون کې زه یو اکاونټ جوړوم ځان ته چیرته په امازون کې یو دانه اکاونټ زه ځان ته جوړوم چې کله هم ما اکاونټ په امازون کې جوړ کړئ یو دانه مثلا تورپوست دی یو تورپوست دی افریقایي راځي مثلا یو امازون کې ما اکاونټ جوړ کړئ یو مشتری راځي خریداري کوي خپل په امازون اکاونټ کې مثال آلته چې amazon.com کې خریداري وکړئ د هغې نه وروسته د دې جنس انتقال تر مشتری پورې دا ټوله د چا پر غاړه ده زما پر غاړه ده ځکه زه په امریکې کې اوسېږم دا جنس رانیولی ما په کور کې ایښی په امازون اکاونټ کې آرډر راغی مشتری ته ما تر انتقال هر څه زما پر غاړه ده دې ته مونږ څه شی وایو FBM او FBM هغه وخت امکان لري چې تاسو کله هم په دې 21 ملکونو کې موجودیت ولرئ بل تاسو په دې حالات کې کوئ یا تاسو په امریکې کې یو ګودام ولرئ یا خپل خپلوان کور ولرئ چې ستاسو مال د هغې په کور کې ذخیره شي چې کله آرډر راځي د هغوی لیبل کاري کول تر مشتری رسول خپل نه رسي د کارګو په وسیله دا ټول هغوی درته وکړي کیږي صحیح ده بل ډول امکانات یې سره کم دی اوس زه وایم چې نه زه خو په امریکې په دې 21 ملکونو کې نه یم زه غواړم چې مثلا زه خو په دا نور ملکونو کې ژوند کوم په همدې خاطر دی چې امازون چې دی یو ډیر غټ بزنس دی ډیر براډ بزنس دی په دې کې سره کم موجودي بل بزنس ماډل دی په نامه دی FBA چې شته وایي فولفیلمنټ بای امازون ورته وایي چې شته فولفیلمنټ بای امازون څه معنا ورکوي زه مثلا دغه دی څوک چې په افغانستان کې دي څوک چې د دې 21 ملکونو نه بهر نور ملکونو کې دي هغوی ټول FBA کوي څوک چې خپل امریکایان هم دي FBA کوي ځکه وایي انتقال د دې لیبل کول هر څه زما ډیر سردردي ورکوي نو زه څه کوم د دې پر ځای چې په کور کې اوسم دغه جنس ما خریداري دلته مثال په انټرنیټ په وسیله جنس مې پیدا کړئ شرکت مې پیدا کړئ د هغه سره مې تماس ونیو خریداري کوي اوس زه ګودام نه لرم زه څه کومه دغه د امازون د ګودام نه زه استفاده کوم زه څه کوم د امازون په ګودام کې دغه جنس څه کوم انتقالوم د امازون ګودام کې انتقال کوي د دې نه وروسته چې کله هم زما د امازون پر اکاونټ آرډر راغی خریداري لپاره د دې انتقالول تر مشتری پورې د چا پر غاړه دی د خپل امازون د امازون ګودامونه سته جنس چې کله آرډر د مشتری راغی د هغې په کارتن کې اچول لیبل کول تر مشتری رسول دا ټول د امازون پر غاړه دی نو همدغه ته مونږ څه شی وایو FBM صحیح شو دې ته څه شی وایو FBM نو د دې سره سم زه تاسو ته ساده د افغانستان نه چې کله هم تاسو ټریننګ نیوئ چې کله هم تاسو د امازون بزنس وایله تاسو به څه کوئ کوم بزنس ماډل کې به په ابتدا کې داخلیږئ چې کوم ستاسو لپاره بیسټ دی هغه امازون FBA هولسیل دی چې کوم چا سره انویسټمنټ کم وي څوک چې غواړي چې دا بزنس سٹارټ کړي د کم انویسټمنټ نه او وکوي چې آینده کې ښه ګروټ وکړي د امازون FBA هولسیل بیسټ دی هم د بزنس پوینټ اف ویو سره هم دی سرویس د لحاظه نو تاسو چې کوشش کوئ چې امازون FBA هولسیل ستاسو لپاره بیسټ راځي چې کوم چا سره عایدات کم وي ښه صحیح ده زه به انشاءالله مایک تاسو لپاره آن کړم یو دقیقه ښه د چا پوښتنه وه پوښتنه کولی شئ استاده چې دا موږ زده کړو او سرمایه ګزاري ونه کړو یا مثلا پیسې ونه لرو چې خپله یو بزنس شروع کړو
د دغه شي خرڅول د بل چا شی دغه سرمایه غواړي که نه غواړي. صحیح ده. زه انشاءالله د چا سره، یعنی ته دا وایي چې زه د امازون زده کړه وکم او زما سره پیسه نشته نه؟ دغسې. آفرین. هغه انشاءالله چې اکثره کسان چې په موبایل آشنا دي، دا شاهد انور خو پیژني، دا غریب بچي زامنو هغه چې کله وایي نه نو چا سره چې پیسې نه وي همدغه مسله کېږي. که څنګه سهیل جانه؟ نو د دغه سوال د جواب لپاره زه انشاءالله دغه کم سلاید چې دی زموږ تاسو بس یو 10 دقیقې نور به دا ټاپک اوسېږي، نور زموږ تاسو نن شپه جلسه خاتمه رسېږي. صحیح ده؟ ښه ګوره استاد سوال لرم بخښنې سره. هیله کوم قربان ووایه. ډېره مننه ستاسې زموږ د همکارانو دغه کوم چې ګروپ کې ټولو په اجازه. استاد تاسو مهرباني وکړئ چې ای کامرس کې مونږ هغه لرو که نه، یو ای کامرس دی او یو د امازون دی، د دې دواړو ترمنځ فرق باید څه شی دی؟ دا خو یو رقم دی دواړه فرق لري. آفرین. ګوره ای کامرس چې دی یعنی آنلاین بزنس دی. د آنلاین بزنس لاندې چې دی ټول پلیټفارمونه راځي، بی ټو بی م راځي، بی ټو سی م راځي، سی ټو سی م راځي. اوس په بی ټو بی کې چې کم یو دی بی ټو بی کې بی ټو سی کې، په بی ټو سی کې امازون ډېر وړوکی بخش دی. متوجه سولې؟ ای کامرس چې دی ډېر پراخه دی او ته کولی شي چې مثلا بی ټو بی کې هم ته داخل شي، ته کولی شي چې سی ټو سی کې هم داخل شي، ته کولی شي بی ټو سی کې هم شي. په بی ټو سی کې ته کولی شي مثلا په هندوستان کې ته سبا بزنس کوي، ته باید فلپکارټ زده کړې، ته باید دا چې شي زده کړې منټرا ډاټ کام زده کړې، ته سبا په پاکستان کې غواړې مثلا بزنس وکړې په ای کامرس کې بی ټو سی کې، ته باید دراز زده کړې، ته اوس غواړې په امریکې کې بزنس کوي، ته باید هغه شی زده کړې، ته بل سبا مثلا آزمو ډاټ ایف په نامه د افغاني پلیټفارم دی هغه غټیږي، ته په هغه کې زده کړې. نو امازون ډېر وړوکی بخش دی. نو په همدې خاطر چې ما هغه جنرالي وویله بیا داسې تقسیمات مې وکړي. ډېره مننه. استاد بل پوښتنه، تاسو دغه آنلاین کلاس لرئ جلال آباد کې، بیکګراوند کې ما هغه ادرس هم ولیدله، نوی مارکیټ چې جوړ شوی و قربان منزل کې. هغه خو د آنلاین کلاسونه هم شته، حضوري هم جلال آباد کې دواړه شته. آنلاین خو بس هر چیرته چې واوسېږئ، او حضوري غواړم حضوري کې ځان شامل کړم. صحیح ده آینده کې انشاءالله. تاسو پلان لرئ نږدې تاریخونو کې؟ نږدې تاریخونو کې بله هفتې کې د خیر کلاس سټارټېږي. او استاد دلته خو به خم دي، خو پوښتنه د نور همکارانو هم پوه شي انډیوالان، دغه فیسي څونه دی؟ ځکه اوس صحیح ده انشاءالله. هغه بس دغه یو څو دانې نور سلایډونه زه ختم کړم دغه د خیر، ځکه دا اوس دغه ورور د سهیل د ځواب په حساب سره دغه 2 سلایډونه دي، ځکه زه کوشش دا کوم چې زموږ تاسو دغه چې دا سلایډ ښه اوس په دې خو پوه شولئ چې د ای کامرس چې شی دی بی ټو سی کې امازون بزنس ماډل ولې بیسټ دی او په کوم ډولونه موږ جنس پلورلی شو، پرایویټ کې هم کولی شو، هول سیل کې هم کولی شو. اوس بالکل نو اوس موږ تاسو کوم چا سره چې پیسه نشته، چا سره چې انویسټمنټ نشته، هغوی به څه کوي؟ که دا مهارت زده کوي هغوی به څه کوي؟ همداسې پاتې کېږي؟ نه، چې کوم چا سره پیسه نشته هغه به شفټېږي. دغه ذهنیت دی په نامه د فریلانسینګ. تاسو کولی شئ چې کوم مهارت زده کوئ، دغسې چې مثلا ته د ډاکټري مهارت، د انجینري مهارت زده کوئ، ته څه کوئ؟ چاته وظیفه کوي، یا دولتي یا په یو NGO کې کار کوي، ته هلته هغوی ته وظیفه ورکوي. خو چې کوم وظیفه میتود دی هغه پخواني ډول دی چې هغه ته مونږ دا چې شي وایو هغه ټریډیشنل ورک وایو. خو چې کوم فی الحال په دنیا کې روان دی هغه وایي چې زما ته فریډم یې، زړه مې شو وروره اوس یې کوم، د ډوډۍ خوړلو په وخت کې کار کوم، د شپې د خوا کوم، د سهار د خوا کوم. ما ته د رئیس دا نه وایي وروره چې دغه اوس یې وکړه، بس آزاد دی، نن مې کار وکړئ، 3 میاشتې کار نه کوم یا 6 میاشتې کار نه کوم، زما پورې مربوط دی. نو موږ انشاءالله کوشش دغه کوو چې هغه مهارتونه زده کوو چې کوم یو د فریلانسینګ ټاپ ټرینډینګ کې روان دي، چې زموږ فوکس چې کوم یو دی ټوله هغه ای کامرس پلیټفارم کې. نو اوس چې کوم چا سره پیسه نه وي
تاسو د امازون سکیل زده کوئ خو د دې پلورل په کم پلیټفارمونه کې کولی شئ. تاسو کولی شئ یو زه ډیر سمپل اگزامپل تاسو ته درکم. تاسو چې کله د امازون مهارت زده کوئ د امازون مهارت په زده کړې سره په 4 بخشونه کې تاسو کولی شئ چې عاید لاسته راوړئ. فایور مثال په کم پلیټفارمونه کې فایور کې اپور کې فریلانس ګروپ مثال زه دغه دی منټورشپ نن ورځ زه تاسو ته ګوره درس در کوم تقریبا 1.5 ساعت شو کنه 1.5 ساعت زه تاسو ته درس در کوم وړیا ځکه خپل افغان ورورونه مې است دا زما هغه وظیفه ده چې زه تاسو ته دا شی پوهه درکم. نو بعضې کسان داسې دي چې هغه پوهه ورکولو سره انشاءالله نن نه سبا نه بل سبا نه 1 کال نه 2 کاله بعده یو ورځ نه یو ورځ چې په کم په دې ملک کې بل ملک هر چېرته چې لاړ شي ذهن یې خو په پراغی. زه د دغې منټورشپ چې یو دی هغه ډیر عادي خبرې چې زه کوم تقریبا موږ د 1 ساعت له $10 اخلو. $10 زه انشاءالله تا ته ښیم ښه پلیټفارم درته ښیم. په فایور کې موږ د دغې یو منټورشپ د چا د پوښتنې د ځواب لپاره د 1 ساعت لپاره موږ $10 اخلو. بل موږ د امازون کې مثال دغه د امازون د بزنس د چاته پوهولو لپاره د هغه کاروبار مخکې وړلو لپاره کم از کم $10 په میاشت کې دی. زما الحمدلله موږ فریلانسینګ ته نوی شفت شوي یو. زموږ سره بل اکاونټ دی خو یو نیولی لانچ خپله اکاونټ ما تقریبا 2 هفته کېږي. یو اوس فی الحال زه د یو امریکن سره مونږ کار کوو د هغه د امازون هولسیل بزنس چې دی مخکې وړو. په فرنټ کې مونږ سره $100 کړی بیک کې تقریبا $250 دوی د میاشتې مونږ ورسره خبرې کړي. زه تاسو ته دا نه ښیم چې زه تاسو ته ووایم چې وروره زه فرض مثال داسې ذهنیت وښیم چې والله تاسو هم کېږي. نه ګوره چې کله هم تاسو مهارت حاصل کړئ تاسو کولی شئ خپل مهارت دی کې وپلورئ. زه به اوس نن ورځ تاسو ته حقیقت وښیم چې زما زړه په دې خوږیږي چې بیرون کې ماحول داسې خلک کوي چې ټولو پروډکټ خواته شفټوي. نه مونږ سره ښه ورزیده ځوانان شته چې ښه ټاپران ډاکټران دي انجینران دي چا سره مهارت نور کې هم شته. زه وایم ولې وروره ته دغه خپل مهارت یا مثال د امازون مهارت ته زده دي کوي په هغوی کې وپن. زه اوس انشاءالله تاسو ته دغه د فایور هم درته ښیم بیا به د فایور نه وروسته به دغه پلیټفارم چې تاسو ته ښکاره کوي نو زموږ ستاسو بیا به جلسه ختمیږي. څه د فیس مسله واوسیږي یا ستاسو کوم نور پوښتنې ځوابونه وي هغه به انشاءالله به تاسو ته درکړل شي. صحیح ده؟ ښه زه به تاسو ته دا فایور وښیم چې دلته عوام څنګه ګوره خدم امازون سکیل دې زده کوي. اوس دغه سکیل ته باید په بهر کې وپلوري که نه ته باید دغه خپل مهارت نور عوام ته ور وښیې. ښه چې دا مهارت ته ورته ښیې نو دا خو لازمي شی دی نو تا ته باید پیمنټ خو په $1 وکړي که نه. زه به اوس درته وښیم متاسفانه چې په ډیره کم پرسنټیج افغانان پکې شته. یعنې که ته ووینې هغه ته به وایي چې والا موږ کومې خواته روان یو نور خلک. ګوره پلیټفارم دی په نامه د fiverr.com. دا د فایور دی ښه په دې پلیټفارم کې چې زه فکر کوم دا پلیټفارم اخلاص شو. دا فایور دی. صحیح ده؟ تاسو کولی شئ چې هر مهارت زده چا د ګرافیک کې زده چا پروګرامینګ کې زده چا ډیجیټل مارکیټینګ دا هغه شی دی چې انشاءالله زمونږ یو 2 میاشتې بعد لانچ کېږي. د دې ډیمانډ بې حده زیاته یعنی آنلاین ایډز دی. څوک چې پرایویټ لیبل کوي هغه ته لازمي دی چې خپل پروډکټ خرڅولو لپاره د هغې ته اعلانات ضرور دی چې د دې برنامه چې کوم یو ده تر امازون نه هم ډېر هیوي ده خو حواله دا ده چې دې کې تقاضا شته.
دغه یو دانه دی آصف الفت په نامه دی، یو افغانی دی. آصف الفت په نامه دی. تقریبا 500 آرډر یې کړي دي په $100. نو تقریبا شاوخوا دوی ته راځي موږ خپله دی تقریبا فی الحال زما خپله دی چې $100 مې آرډر اخیستی دی. 15 ورځې بعد تقریبا 15 ورځې بعد دی ماته څه کوي دغه پیمنټ راته کوي. دا پیمنټ ریلیز کیږي زما اکاونټ کې راځي. او دغه کس چې کوم یو دی فی الحال دغه یو اس بیس والا چې کوم یو ما سره کار کوي دا وروسته ما سره 6 میاشتې نور هم قرارداد کړی دی، خو قرارداد دی $200 دی. چې یعنی دلته تاسو کولی شئ د دې جنس څه وکئ، خپل دغه شی چې زده کړی. زه چې کوم استادي کوم دغه نفر چې کوم یو د زه څه خدمات ورکوم د امازون هولسیل چې د کوم پوښتنې د زه ځوابوم، ځکه د خپل بزنس ران کوي ماته وایي زه بعضې مسایل زه نه پوهېږم. نو زه عین سرویس چې دلته ورکوم هلته هم دا سرویس مونږ یې راکوو. او تنا په یو بخش کې کار نه کو، فی الحال چې کوم یو دی 2 بخش کې دی. نو انشاءالله الله مهربانه دی. ګوره یو کلاینټ مو پیدا کې تاسو تصور وکړئ چې 5-6-7 کلاینټ متداومه ته پیدا کړئ. چې 5-6 دانې دې پیدا کړه د یو سټوډنټس د یو شاګرد لپاره چې هغه د کاله وکوي چې $600 د دې نه واخلي. زه مطمئن یم $600 د یو محصل که څوک دولتي پوهنتون مخکې وړي د هغه د ټولو د کال خرچه ده. نو دا شروع چې کوئ دغه د پلیټفارمونه چې کوم یو دی یاد لرئ دا د یو ورځ نه دی چې تاسو به وایئ چې په یو میاشت کې باید زه میلیونر سمه $100-200 آرډر راشي. نه، زه تاسو د یو چا هیسټري ښیم، هغه 83 دانې په اپورک کې سبمیشن کړی و. 83 دانې سبمیشنز کړی، خو متاسفانه هغه ته 184 کړی، 184 دفعې هغه ته نوبت راچی رسېدلی، یو نفر پیدا کړی. دومره خوشحاله و. زمونږ بدون دی چې سو تقریبا شاوخوا په 2 هفتو کې آرډر راغی. اوس لانګ ټرم لپاره کار کوي. زه دا نه وایم چې اوکې تاسو ته په 2 هفتو کې راځي، 1 میاشت 2 میاشت 1 کال 2 کاله وروسته تاسو په دومره سټیج کې رسېږئ چې بیا هغه حالات کې لکه چې یو افغانی مې وښودی تقریبا 2013 نه کار شروع کړی و، تر اوسه د 6 کاله کېږي شاوخوا $50,000 پکې سرویس یې ورکړی دی په ډیجیټل مارکیټینګ کې، ور سوشل میډیا کې هینډلینګ کې کړی. نو زما هدف چې شی دی چې کوم څوک چې مهارت په امازون کې زده کوي دا لازمي نه ده چې تاسو باید په پروډکټس کې داخل شئ. نه، زده یې که تاسو باید زه اوس به تاسو ته وښیم چې د افغان او د پاکستانی د منټالیټي څومره تفاوت دی. افغان په دې ذهنیت دی چې والا زه دا مهارت زده کوم همداسې به یې پرېږدم، خو د یو پاکستانی مهارت سره کم ذهنیت دی. زه تاته وښیم یو بل شی زه تاسو ته غواړم یادوري وکړم، دا چې نن ورځ د دنیا ټاپ فریلانسینګ چې کوم یو دی نه هغه د فریلانس سرویسز چې ورکوي، یعنی په آنلاین ډول خلکو ته خدمات ورکوي، د هر شي خدمات چې ستا ذهن کې راځي په هر پلیټفارم کې نن ورځ په ټاپ کې پاکستان دی. یعنی زه دا نه درته وایم چې هر څوک چې دی هغه کې مونږ سره کار نشته، خو د دوی ذهنیت یعنی د سټایل وړ دی. اقتصادي حالت ښه نه دی، تحصیل کاده ځوانان لري، دوی څه کوي خپل ځان دې شي ته شفټ کوي. اوس به زه راشم دلته دې قسمت کې زه ولیکم مثال امازون FBA هولسیل مهارت زده کوي، زه راځم دا کلیک ور باندې کوم. ګورئ تقریبا شاوخوا 6,800 نفره څه ورکوي دې خلکو دې ته خدمات ورکوي. 6,800 په دې 6,800 کې چې ته کله کلیک وکړې په دې قسمت کې سیلر ډیټیلز کې ښه زه تاسو ته وښیم چې د افغانستان له فقط او فقط 14 نفر دي. څو نفر دي؟ 14 نفر دي. او دا اوس شاید تقریبا یو کال کېږي چې د امازون کار روان دی، خلکو ټرینینګونه اخلي
خو تر 14 نفر ځکه خلکو په فریلانسینګ کې پوهه نه لري. پاکستانیان ذهنیت دا دی چې ټریننګ واخیستی فریلانسینګ کې داخليږي، ټریننګ واخیستی خدمات ورکي، ټریننګ یې واخیستی یو اس بیس ته په آنلاین پلیټفارم کې دلته ورکي. نو ځکه فی الحال ریکارډ او هر څه مسایل ټوله همزمان روان دي. نو زما دا کمپیوټر چې لږ شانته جامع کې کني ما دا قسمت کې تاسو ته ښودی چې فقط 14 افغانان دي او په دې 6800 کې تقریبا اوس ګورئ زه تاسو ته وښیم د افغانستان 9 نفر دي، یعنې الحمدلله هغه خبره څلور نورې ختم شوله او الله دې نه کوي چې الحمدلله وایي. خو مطلب داسې دی دا زموږ ستاسو د ضعف له وجې نه. بنګلادیش کې ګوره 200 نفره دي، پاکستان نه 5,500 نفره دي، 5,500 نفره پاکستانان سرویس ورکوي. نو څومره د تعصب ځای دی. نو بس الله دې خیر پکې وکړي او بس موږ ستاسو الله دې په دغه ډلې کې چې کوم کسان فی الحال دي داسې ورځ راشي چې دوی وکولی شي په دې بخش کې د دې سرویس پرووایډ کړي یا کوم بل نور مهارتونه زده وي. او پاته شو د کلاس د فیس مسله چې کوم یو ده د ګوره د امازون زده کړه تقریبا مکمل 3 میاشتې به دوام کوي. یاد لرئ د امازون زده کړه ما اوله یادوري وکړه ښه ټینګ ملا غواړي. 3 میاشتې به دوام کوي، هفتې کې به 2 جلسې وي او د دې جلسې نه وروسته ټوله کلاسونه پراکټیکل دي. دغسې به تاسو ته کارخانګي درکړل کېږي، کارخانګي به تکمیلوئ، بله ورځ به تسلیموئ او د هغې نه وروسته ستاسو کارخانګي چک کېږي، فیډبیک کېږي. زموږ خواته چې کوم یو دی ټوله یو سیستم روان دی. کوشش نه کوو چې غیر سیستماټیک کار وکړو او ذهنیت دا ته جوړو چې کوم څوک بزنس خواته ځي پرفیکټ سکیل به حاصلي، څوک چې فریلانسینګ ته ځي هغوی ته هم دواړه ته سکیل حاصلیږي چې دوی کولی شي خپل بزنس رن کړي. پاتې کېږي د فیس چې کوم مسله ده 3 میاشتې دوامداره کار کول او څوک چې آنلاین کلاسز وایي ځکه زمونږ د انټرنیټ په آفس کې خپله انټرنیټ شته فیسیلیټي ده د هغې نه استفاده نه کوي، یعنی چې کوم حضوري کلاسونه نه اخلي نو د هغوی لپاره آنلاین لپاره کلاسونه 15,000 افغاني دي چې څوک یې جوین کوي کولی شي د کلاس په اتمام کې زه به شمیره چې کوم یو ده زه به هغه تاسو سره شریک کړم، تاسو په تماس شئ او چې کوم حضوري کلاسونه ورته وایي هغه حضوري کلاسونه چې کوم یو دي 2,000 افغاني دي ځکه 2,000 هغه د آفس د انټرنیټ او همداسې ځکه یو حضوري سپورټ ورکول نسبت آنلاین ته لږ هغه کوالټي مسله هم ده او ایفرټس هم پکارېږي لږ زیات. نو په دواړه کې کوشش دا کوو چې زموږ ستاسو هدف دا وي چې دا مهارت زده کړو. عمر دی تېرېږي هغه که ذهنیت داسې واوسېږي چې موږ تاسو ټول عمر په هماغه 20,000 تنخواه یا دا چې خپل ځان ته یوازې نه کړو او آینده ته نسل ته کار ونه کړو نو بیا داسې کېږي چې موږ تاسو همداسې پاتې کېږو. نو ښه ټرینډ دی، زما ذهنیت دا دی چې نن نه سبا هر کله چې واوسېږئ امید دی د نن شپې نه هم جلسه نه مو ګټه اخیستې او دې ته پاتې کېږو چې کوم ځوانانو فی الحال سوالونه شته پوښتنې شته کوی سي. زیارمل ورور ستاسو پوښتنه. استاد محترم یو څو سوالونه دي. اول دا چې د امازون لپاره کوم اسناد په افغانستان کې هم بهر ملکونو کې پکارېږي او بل دا چې په فایور کې که تاسو کوم سکیل یاد کړی د هغې نه بیا که ته هلته اکاونټ جوړوې سرټیفیکیټ تا نه غواړي او که نه. صحیح ده. او بل دا چې تاسو ویلې مخکې که نه بخۍ چې ته غواړې امازون شروع کړې نو تاسو سره یو منټور باید یعنې کوم هغه چې دی کوچ هغه تا سره مهم دی تر څو تا ته لارښوونه وکړي. نو بیا که آنلاین درس موږ واخلو آنلاین کلاس واخلو نو دلته بیا کیدای شي موږ سره منټور نه وي نو د هغې سره بیا څنګه چل کوو؟ نه ګوره داسې یو مسله ده ښه ستا 3 سره سوالونو ته ځواب درکړم. ګوره یو مسله خو دا ده چې د افغانستان په ټوله ډیټیلز جوړیږي. مثلا ستا په پاسپورټ په تذکرې هم کولی شي، صحیح ده، دا ډاکومنټس دی. د افغانستان د چارج میټود لپاره کولی شي چې د افغانستان افغان یونایټډ بانک، غضنفر بانک، ای آی بی بانک ورنه استفاده کړي، دا هم کولی شي.
بل پاتې کېږي د افغاني شمیره نه افغانستان نه پاکستان خپل شمیرې کار کوي د هغې لپاره مونږ به یو اس بیسډ شمیره د هغه پرچیز کوو بل بانکونه چې کم یو دي د افغانستان په عمومه ډول سره فی الحال چې دی ټول تجاران چې څه حضوري دي څه آنلاین تجاران دي چې څه وړوکي او غټ دي بانک ته پیسې نشي کولی ټرانسفر کړي نو لازمي دا ده چې موږ په آنلاین بانک کې اخو او د صرافیانو په ترو چې په افغانستان کې دي موږ هغه پیسې راوباسو صحیح ده بل پاتې څه دا دی چې فایور کې تا وویله فایور کې چې دی ګوره ما اوس فایور کې فقط د امازون لیکلی ما نه سرټیفیکیټ اچولی هیڅ شی نه دی کړی فقط سرټیفیکیټ تا ته دغومره کومک کوي چې سبا تا چې د یو شي ادعا کړي مثلا ته وایي چې سکیل چې ته ولري مثلا بعضې ټیسټونه ورکول کېږي مثلا انګلیش ټیسټ ورکوي یا مثلا ډیجیټل سکیل ورکوي دا چې ته وایي چې ستا په آرډر زیات اخیستلي کې ستا په رینګ کې ستا په آرډر زیات راتللو کې دا کومک در سره کوي خو کمپلسري نه دی ښه کولی شي چې په پاسپورټ سره هم جوړ کړي خو مسله چې شی ده د دې زده کړه داسې دی لکه موږ خو لږ سیسټمیټیک ځو په نامه د اس ای او ورته وایي سرچ انجن اپټیمایزیشن زه درته لیکم دا په حقیقت کې دا د دې سرچ لازمي دی چې ته وګورې په هغسې یو بخش کې کار وکړي چې په کم شي کې تقاضا زیاته ده یو او په کم شي کې چې دا چې شی دی رقابت کم دی په اس ای او په ترو مونږ کوی شو چې هغه شی جوړ کړو چې کله مو جوړ کړئ نو دغسې چې زما مثلا آرډر په 2 هفتو کې راغی زه د دې شي واده دا در کوم چې ستا ویټ ان 2 months 3 months کې 3 weeks کې ستا به هم آرډر راځي خو د اس ای او زده کړه د هغه سره لازمي ده ښه حکمت الله ورور مننه استاده دغه امازون چې کله مونږ ان شاء الله که ژوندو او زم که او که چیرې مونږ تجارت شروع کو د کې امازون اکاونټ چې جوړو بیا کوم فیس مونږ نه امازون اخلي او افغانستان کې خدا خدمات نشته دا بیا کوم بل هیواد د مونږ خپل خدمات وړاندې کولی شو یا کار کولی شو مثلا افغانستان نه کیږي که نه خو همدغه جلسه وکړه نن ورځ چې ما درته کسان وښودل ټولو د افغانستان نه کوي پیسې ټولو د افغانستان نه کوي ښه ټول امکانات د افغانستان شته فقط چې شی دی تاسو د پیسې په مستقیم په افغاني بانک کې نه راځي یعنی په عزیزي بانک کې غضنفر بانک ای آی بي بانک کې پیسې نشي کولی ویډرا کړي نور ته په صرافي کې به پیسې راوباسي فقط دغه زموږ ستاسو محدودیت دی هغه هم چې انشاءالله داسې آهسته آهسته چې دغه حکومت په رسمیت وپېژندل سي دغه نیمګړتیاوې د منځ نه ختم شي نو هغه ورځ به هم لیره نه وي چې ته به خپل په افغاني اکاونټ کې راوباسي مننه استاده د امازون کې چې داخليږي یا ساين ان کېږي یا ساين اپ اکاونټ جوړوي فیس اخلي او فیس چې دی ګوره فیس سره کم دی ته خو چې کله هم د امازون اکاونټ جوړی 2 قسمه ده یو فیس والا ده یو بی فیس والا ده چې فیس والا ده چې کله ستا نمبر آف یونټ زیات شي ته مثلا سلهاو زرهاو پروډکټس مثلا 200 پروډکټ په یو میاشت کې ته کولی چې خرڅ کړي نو بیا هغسې لازمي دا ده چې ته هغه ته مونږ پروفیشنل اکاونټ وایي ته یې جوړ کړي که ستا داسې دی چې تعداد د پروډکټ 10 دانې د 25 دانې د نو بیا په انډیویجوال کې داخل شو چې هغه به پر یو پروډکټ چې کله امازون خپل په اکاونټ کې فقط تا نه $1 ایکسټرا اخلي نو ستا پر اکاونټ منتلی چارجز نه راځي ښه مننه استاده ډیره مننه واقعا چې ډیر شان هم تاسو نه زده کړ ډیر زیات شان هم زده کړ زمونږ شروع کې ویل چې زمونږ معلومات بيخي صفر او ان شاء الله اوس یو ډیر 50% زموږ معلومات ډیر اضافه شو زه بس ښه شو چې انشاءالله هغه تر اندازې پورې ځوانان ته مو خیر ورسېدی چې تاسو پوهه زیاتوالی شوه نو زه به ستاسو سره دوستانو دا چې شریک لینک دی ښه یو لینک در سره شریکوم ځکه مونږ ته لازمي ده چې که څه زموږ کلاسونه وي که څه ډیموګانې واوسېږي هر شی چې وي په اخره کې یو فورمه رالیږو چې په دې فورمې کې به تاسو ته دا چې شریکېږي ستاسو نظریات مونږ ته ډېر مهمه دی تر څو مونږ وکولی سو چې خپل ډیموګانې خپل د کلاس مسایل هر څه
نور هم بهتره کو. نو که د چا پوښتنه ونه وسیږي نو تاسو ټولو په الله پاک سپارم تر بلې جلسې پورې چې بیا موږ تاسو وینو. ښه زیارمل ورور سهیل جانه استاد محترم، مثال زن یو هنر لرم، مثال نرس یم. زه څنګه کولی شم چې خدمات وړاندې کړم؟ داسې ویډیو جوړه کړم، مثال انجکشن څنګه مثال لګول کېږي، نه په اسمان څنګه کېږي، داسې یو خدمات که څنګه په څنګه طریقه هغه علاحده ده. بعضې مهارتونه داسې دي چې خلک د هغوی شي آنلاین ته ضرورت لري. بعضې خدمات داسې دي چې هغوی خلک آنلاین ته نه شفټېږي، هغه ته حضوري لازمي ده. نو بیا ستاسو مسایل تحلیلیږي او ستاسو مهارت د تحلیل نه وروسته بیا تاسو ته یو شی ریکمنډ کېږي چې ستاسو سره کوم مهارتونه تاسو کولی شئ چې آنلاین کې کنورټ کړئ، او کوم مهارتونه دي چې تاسو زده کړئ او کولی شئ چې د هغه مهارتونو نه واقعا عاید لاسته راوړئ. بیا اوس مثال نور خو زما دغه سر نه خلاصېږي چې اکاونټ شیانو دغه جوړ کړو، څنګه کولی شو چې مثال د سبا څخه یې شروع کړو؟ آفرین. نو ما چې تر اوسه پورې سهیل جانه ما تا ته څه شي ویلم؟ په هغه ذهنیت ته بیا روان یې نه. زه تا ته وایم چې حد اقل ته باید د یو شي مهارت زده کړي، د هغه زده کړه وکړي. حد اقل د یو مهارت د زده کړې لپاره کم از کم مونږ تاسو 3 میاشتې لازمي ده. 3 میاشتې کې چې ته کله یو مهارت زده کړئ دا کولی شي چې دا د اکاونټ پروسس دا ټوله مسایل به په هغه کې کور کېږي. صحیح ده؟ صحیح دی، یعنې 3 میاشتې موږ باید خپله پوهه ترلاسه کړو. آفرین. چې پوهه حاصل نه شي نو بیا خو نو ډېر به همداسې تاوانونه به زیات کوي پکې، بیا به پوهه حاصلوي. او مننه، خیر هیله کوم قربان. ښه زیارمل ورور استاد محترم ډېرې بخښنې سره خو دا ستا وویې که نه صرف ستا پاسپورټ باندې مهم دی. او ما بیا ځینې ویډیوګانې کتلې وې په انګلیسي، دا ځینې خلک وی یوټیوب او ټیک ټاک کې وی کوم لیسنس چې دی د بزنس لیسنس هم باید ته جوړ کړې که چېرته غواړې اکاونټ جوړ کړې په امازون کې. ګوره داسې نور هم هغه مسایل دي ما تا ته وویله. ښه که پروډکټ اوس شاته داخلیږي د کمپني اسناد جوړول لازمي دي. که ته سرویس خواته داخلیږي هغه شی نه دی لازمي. تر څو چې کمپني ته داخل نه کړې ته به د عمده فروش نه جنس نشي رانیولی. ښه نو هغه شی لازمي دی اسناد لپاره. نو هغه بیا په تکلیف جوړېږي استاده؟ نه هغه ډېر اسانه جوړېږي، مشکل نه لري. ښه ډېر په اساني جوړېږي. د هر چا سره اوس څوک چې په هولسیل بزنس کې کار کوي US کې هر چا سره کمپني اسناد شته، جوړول یې ډېر ساده دي. ښه یعنې استاد که موږ هولسیل اکاونټ هم خلاصوو نو موږ باید اسناد جوړ کړو، که نه صرف پرایویټ لیبل کې دا خلاصېږي؟ نه پرایویټ لیبل کې نه دی لازمي. پرایویټ لیبل کې خو بیا هغه کې خو دا اسناد پکار دي، خو مسله دا ده چې د هولسیل لپاره د اسناد مست دی چې وی نه لري تا ته کمپني خپل اجناس نه پلوري. مننه استاده. هیله کوم قربان. ښه که نور عزیزانو دوستانو نه پوښتنه نه وي نو تاسو ټولو په الله پاک سپارم او هیله ده چې د نن شپې چې کوم اوس تاسو په پوهه کې زیاتوالی راولي او وکولی شو چې مطلب په آینده کې د دغسې ځوانانو ذهنیتونه تغییر ورکړو. نو تاسو ټولو په الله پاک سپارم تر بلې جلسې پورې، یا که کلاسونه هم وو نه وایس که نږدې مو ولیدله نو تاسو ټولو په الله پاک سپارم. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. ښه شپه استاده، ډېره مننه. الله حافظ.